سلامونه دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په خیر راغلی لکنوال پښتو یوټیوب چینل ته. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم د جنسي انحرافاتو او ارواپوهنې د کتاب په وسیله. دغه کتاب چې مختلفو لیکوالانو لیکلی دی او ژباړه یې ساحل منګل کړې ده. په زړه پورې کتاب دی او د جنسي انحرافاتو او ارواپوهنې په ژوره بڼه څېړلې ده. د انسان د کړو اصلي او اساسي انګیزه جنسي ماهیت لري، په بل عبارت انسان خوند خوښونکی دی. راځئ چې له کتاب څخه یې پیل کړو. د پیل خبرې. جنسي اړیکې د ژوند یوه نه بدلیدونکې برخه ده چې په هر نارینه او ښځینه اغیزه شته. په نورو اړیکو کې د دې موضوع په اړه ډېر څه لیکل شوي او لیکل کیږي او حتی خلک د جنسي اړیکو پوهانو او ډاکټرانو ته مخامخ مراجعه هم کوي. همدا جنسي اړیکې دي چې د ښځې او خاوند ترمنځ تاوتریخوالی راولي، او همدا سالمې جنسي اړیکې دي چې د ښځې او خاوند ترمنځ خوښ ژوند رامنځته کوي. په ډېرو کورنیو کې چې ظاهراً د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې خرابې وي، چې د دې خرابو اړیکو ریښه جنسي اړیکو ته رسیږي. دې سربیره جنسي انحراف یا بېلاریتوب هم په یوه ټولنه کې له خطره ډکه کړنه ده او ټولنې ته په اخلاقي لحاظ زیات زیان رسولی شي. په ځانګړې توګه د نویو ځوانانو لپاره چې په لومړي ځل جنسي اړیکې او جنسي ځواک تجربه کوي. که چیرې نوي ځوانان د جنسي اړیکو په برخه کې مدیریت نشي کېدی، نو خپل ځان یا نورو ته زیان رسوي. په دې کتاب کې د جنسي انحرافات او ارواپوهنه کې هغو مسایلو باندې خبرې شوي کوم چې یو انسان د سالمې جنسي اړیکې ورهاخوا ناسالمې او له انحراف ډکې کړنې ترسره کوي. په دې کتاب کې د جنسي انحرافاتو ډولونه، اغیزې او د هغو لپاره حل لارې په ګوته شوي دي. پای. جنسي انحراف د شلمې پېړۍ په لومړیو کې د بشر د جنسي غوښتنو، تمایلاتو، جنسیت او په هغې پورې اړوند مسایلو ته په هغه ډول لکه څومره چې د ارواپوهنې له نظره اهمیت لري پاملرنه نه کېدله. که څه هم کله کله به پوهانو په علمي څېړنو کې دغه موضوعاتو ته اشاره کوله، مګر عمر، عقاید او هغه خام افکار چې په هغو زمانو کې موجود وو د دې اجازه نه ورکوله چې د بشر د جنسي اړیکو رازونه، تمایلات او غوښتنې په علمي او بشپړه توګه راوسپړل شي او یا پرې څېړنې وشي. خو د روانکاوي د مکتب د مخکښانو د پرلهپسې هڅو او په شلمه پېړۍ کې د بېلابېلو علومو له برکته دغه خنډونه له منځه لاړل او د بشر د جنسي تمایلاتو او په هغې پورې اړونده مسایلو تر څېړنو لاندې ونیول شوي. په پایله کې هغه بدلونونه چې د ارواپوهنې په علم کې منځته راغلل، جنسي مسایلو او تمایلاتو باندې څېړنو په ارواپوهنه کې خپل ځای پیدا کړ. او په پایله کې د دې علم په پرمختګ کې دا ثابته شوه چې د بشر هغه ټولنیزې ستونزې، ماتې او محرومیتونه چې هغوی لرل د جنسي مسایلو د ناپاملرنې له امله په هغوی کې رامنځته شوي وو. له هغو مهمو امانتونو څخه چې الله جل جلاله په انسان کې دننه ایښی دی غریزه دی. غریزه هغه مرموز او پیچلی ځواک دی چې یو کس خاص هدف او خاص لوري ته بیایي. د غریزو او د هغوی د ځانګړنو په اړه ډیر بحثونه شوي دي. دا جنسي انګیزې دي چې د بلوغ او نوې ځوانۍ په ځینو برخو کې په 6 کلنۍ او 15 کلونو کې ښکاره کیږي او ځینې ماشومان شت چې هر ډول غیر جنسي هیجانات ورته په جنسي کړو وړو کې ارامتیا ورکوي. دې حالت اوج ته د رسیدو وخت بلوغ دی او د منځنۍ عمر او د زړښت په وخت کې پای ته رسیږي او حتی بیخي له منځه ځي. دغه غریزه چې په یو انسان کې رامنځته کیږي هماغه غریزې ته ورته ده چې په انسان کې د ډوډۍ، خوندیتوب، استراحت او نورې اړتیاوې رامنځته کوي. خو د هغې کیفیت او وخت رامنځته کېدل د انسان په وده پورې اړه لري. له مهمو او حیاتي غریزو څخه چې د انسان په ژوند کې اساسي تحولات او بدلونونه رامنځته کوي جنسي غریزه ده، چې د هغې ښکاره کېدل په شهوت او مشروع ارضا باندې ترسره کیږي چې هغه پیدایښت، تداوم او د نسل بقا ده. دغه غریزه په انسان او حیوان کې یو ډول ده. که چیرې دغه غریزه یو هدفمند لوری ولري، انسان ته ارزښت ورکوي، او که چیرې د مشروع هدف څخه سرغړونه وکړي، بېلابېلې ستونزې رامنځته کوي. د انسان شخصیت فلجوي، له انسانه مقامي غورځوي
انسان له مقامه غورځوي او د حیوانات درجې ته یې راټیټوي. دغه اثر یادو ستونزو ته په کتو سره زموږ ډیر ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي لیکل شوی دی تر څو روښانه شي چې جنسي سرغړونه څه ده، د هغې لمنه له کوم وخت سره تړاو لري، څو ډوله جنسي سرغړونې زموږ په ټولنه کې قابل د څېړنې دي، دې ناروغۍ ته د نویو ځوانانو د ورنږدې کېدو علتونه څه دي او د دې ناروغیو مخنیوی درملنه تر غور او څېړنې لاندې نیول شوې ده. جنسي سرغړونې مخکې له دې چې نور بحث ته لاړ شو، اړینه ده د سرغړونې یا انحراف کلمې په اړه وغږیږو. نو ښه به دا وي چې د سرغړونې تعریف وکړو. د انحراف یا سرغړونې تعریف د انسان ټول ټولنیز ژوند د ټولنیزو قواعدو، اصولو او مقرراتو تر چتر لاندې دی. که چیرې موږ خپل قواعد او مقررات په خاص، مناسب او تعریف شوي چاپیریال کې ترسره نه کړو، نو زموږ فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هماغه ډول چې په ټولنو کې ارزښتونه او اصول رامنځته شوي دي، دا ډول طریقې د هغې ټولنې غړیتوب جوړوي. انحراف یا سرغړونه عبارت له هغو کړنو څخه دی چې د ټولنې له انتظاراتو، تمو او ارزښتونو او معیارونو خلاف وي. یا انحراف د هغو اصولو پرېښودل او تېښته ده او هغه وخت رامنځته کیږي چې یو کس د یوې ډلې او ټولنې معیارونه مراعات نه کړي. موږ معمولا انحراف هغو کړو وړو ته وایو چې منفي اړخ لري، لکه جرم یا اروایي ناروغۍ ته اطلاق کوو. مګر د کس هغه کړو چې د ټولنې له معیارونو څخه بې ځایه قدم اخلي منحرف شمیرل کیږي. منحرفې کړنې د موجودو طریقو او اصولو په توجه سره په فرهنګ کې تعریف کیږي. کړنه او عمل ممکن په یو خاص موقعیت قابل د قبول وي، خو په بل وخت او ځای کې ناروا او غیر قابل د قبول وي. د بیلګې په ډول یو پولیس په یو تښتونکي قاتل ډزې کوي او هغه وژني، مګر ممکن د دې پولیس د زړورتیا او ښې کارکردګۍ له امله هغه ته مډال ورکړل شي. په مقابل کې یو جنایتکار د غلا په وخت کې په یو کس ګزار وکړي او هغه بې دلیله ووژني، نو معلومه خبره ده چې په شدیده جزا چې په قانون کې یې وړاندوینه شوې محکومیږي. جنسي انحراف یا سرغړونه څه شی ده؟ د جنسي سرغړونې لپاره دقیق او ټول منلی تعریف نشته او په دې برخه کې ټولنپوهان، ارواپوهان او د اخلاقو عالمان له یو بل سره په پوره ډول همغږي نه دي. ټولنپوهان د جنسي خوند او خود ارزایي هغه طریقې چې په ټولنه کې د منلو وړ نه وي جنسي انحراف بولي. بیولوژیستان په جنسي اړیکو کې د مثل تولید او په بقا په نظر کې نیسي او هر ډول جنسي یو ځایوالی چې د دې هدف لپاره نوي جنسي انحراف دی. دا هماغه د فروید خبره ده چې هر وایي هر ډول جنسي ارزا چې هدف یې تولید نوي جنسي انحراف بلل کیږي. له اخلاقي نظره هر ډول جنسي ارزا چې د غندنې وړ وګرځي او انسان ته د پښیمانۍ احساس ورکړي جنسي سرغړونه بلل کیږي. له علمي نظره جنسي انحراف عبارت دی له د دوو مخالفو جنسونو له یو بل سره علاقه او دا چې دغه علاقه له غیر عادي او ناموزونو خصوصیاتو سره یو ځای وي. فروید جنسي انحراف هغه عمل بولي چې یوازې د جنسي غریزې د سرولو لپاره ترسره کیږي، مګر د دې عمل څخه هدف تولید نه وي. خو ارواپوهان دغه تعریف ته په انتقاد کې وایي یاد تعریف ډیر پراخه دی او هغه کسان هم پکې برکیږي چې منحرف نه دي. د هغوی په عقیده جنسي انحراف له هغه عمل څخه عبارت دی چې د جنسي تمایلاتو د ارضا لپاره ترسره کیږي، ولی یاد عمل د عرف خلاف وي او ډیری کسان د هغې همغږي نه لري او په دې ډول سره په انحرافي عمل بدلیږي. په واقعیت کې ویلی شو جنسي منحرف هغه شخص دی چې د خراب چاپیریال تر اثر لاندې راغلی وي، بغیر له دې هدف یې تولید او تناسل وي او د موجودو طریقو خلاف لاس پورې کوي. نو په کلي ډول هر وخت جنسي عمل چې له معیار او مقیاس څخه بهر شي د جنسي انحراف اصطلاح مطرح کیږي.
پورتنیو تعریفونو ته په کتو سره ارواپوهانو د جنسي منحرفینو یو ډول ځانګړتیاوې په ګوته کړي چې عبارت دی له لومړی جنسي سرغړونکي هغه اشخاص دي چې د هغوی هدف د جنسي ژوند څخه ګټه اخیستنه او د عادي افرادو په څیر د خوند احساس ونه لري. د هغوی جنسي علاقه پایدار او تلپاتې نه ده او په بل عبارت د هغوی د جنسي خوند څخه هدف د نورو عادي خلکو سره په دې خصوصیاتو کې توپیر لري. دوم، دغه کسان د عصبي ناارامیو او اختلالاتو لرونکي دي او دغه عوامل تر یو حده پورې د هغوی د شخصیت په بدلیدو هم اثر کوي. دریم، د جنسي انحرافاتو ارتکاب ډیر کم د ارادې تابع وي او زیاتره یې د شدیدو اروایي فعل او انفعالاتو تابع وي. له انحراف څخه هدف هغه عمل او کړه وړه دي چې د ټولنې قانون، ارزښتونو او باورونو خلاف وي او د 13 کلونو څخه کم عمر کسانو لپاره جرم بلل کیږي. معمولا جرم د ټول نړۍ په نویو ځایونو کې وجود لري او په نویو ځوانانو هلکانو کې د عمل د ازادۍ په دلیل نسبت نور خلکو ته زیات د مطالعې وړ دی. د جنسي مسایلو کشف او بیداری. په ماشومانو کې جنسي غریزه په مخفي او پټه توګه راپورته کیږي. ځینې عوامل او شرایط سره یو کیږي او په ماشوم کې د غریزې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. دغه کړنه حتی په 3 کلنۍ کې هم ممکن رامنځته شي. البته دغه ټکي ته د یاول وړ دی چې په ماشوم کې د غریزې کشف او بیداری د خطر خبره نه ده. خطر هغه وخت دی چې د کشف هغه د انحراف لوري ته کش کړي او یا یې په غلط لوري روان کړي. مګر د جنسي غریزې کشف او بیداری زیات موارد لري چې عبارت دی له اړیکه او لمسول. له نرمو شیانو سره د ماشوم لمس او اړیکه نوموړی دې ته ډیر ژر متوجه کوي چې دغه اړیکه لمس او د ده لپاره خوند اخیستونکې ده. د دې کړنې تکرار د دې لامل ګرځي چې ماشوم د انحراف پر لوري کش کړي. د هغوی له ځان سره د نرمو شیانو لکه کمپله او جامو سره حساس کیږي او په دې پوهیږي چې د دې نرمو شیانو ځینې برخې خوند لري او د دې کړنې تکرار د دوی لپاره په عادت او خوند اخیستلو بدلیږي. په همدې خاطر والدین او ښوونکي په دې برخه کې باید بیدار واوسي او هغوی د دې عمل له تکرار څخه منع کړي. ځینې وخت په ماشومانو کې د خارښت ناروغي پیدا کیږي چې د ماشوم د تناسلي آلې خواته رسیږي. ماشوم د خپل خارښت د رفع کولو لپاره د تناسلي آلې په ګرولو پیل کوي چې د تناسلي آلې د دغې برخې ګرول ماشوم ته خوند ورکوي چې ممکن د دغې کړنې پرلپسې تکرار ممکن د ماشوم جنسي انحراف لوري ته کش کړي. نو که چیرې په ماشوم کې یادې نښې ولیدل شوي، والدین یې باید د درملنې غم وخوري. په ماشومانو کې د خارښت په رامنځته کېدلو په بدن کې د میکروب لګېدل له رفع حاجت وروسته لاس نه مینځل او نورو چټلیو له امله رامنځته کیږي. لیدنې او اورېدنې. بل لامل چې د ماشوم د جنسي اړیکو په بیدارۍ کې رول لري د جنسي اړیکو اړوند مسایلو لیدل او اورېدل دي. په زیاتو مواردو کې ماشومان د خپل مور او پلار د داسې صحنو د لیدو او اورېدو شاهدان وي او دغه کړنه د دې لامل کیږي چې ماشومان له خپل مور او پلار څخه تقلید وکړي او د انحراف لوري ته ور وګرځي. ځینې وخت شاید ماشومان د حیواناتو د جنسي اړیکو صحنې وویني او له هغې سره حساسیت پیدا کړي. د دې صحنو د لیدلو او اورېدلو تعقیب او څارل په ماشوم کې د جنسي اړیکو د کشف او بیدارۍ لامل ګرځي. ماشومان په دې برخه کې کیسې او داستانونه اوري او کله یې چې له نورو مسایلو سره یو ځای کوي هماغه د جنسي اړیکو انعکاس رامنځته کوي. ماشومان په 6 کلنۍ کې د حاملتوب او زیږېدو په معنا پوهیږي او په همدې عمر کې د جنسي اړیکو په اړه له ملګرو سره خبرې کوي او په ښځېتوب او سړیتوب پورې اړوند مسایلو سره علاقه ښیي او له دې وروسته په ذهن کې د دې مسایلو راتلونکي سنجوي. کنجکاوي یا ځیرکتیا. ماشوم یو هوښیار او کنجکاو موجود دی او دغه ځانګړنه د هغه په کم عمر کې زیاته وي. دی غواړي چې د چارو له رازونو ځان خبر کړي او نامعلومو مسایل وپېژني. د ماشومانو پوښتنې د مسایلو د اورېدو په وخت کې دقت او په بیلو بیلو مسایلو کې نظریو او اظهاراتو ته غوږ نیول د له ځیرکتیاو څخه دی. موږ د ماشومانو په نړۍ کې وینو چې هغوی د مور او پلار په اړیکو او رازونو کې فکر کوي. حتی کله چې په بدن کې کوم نوی شی راڅرګند شي پر هغې فکر کوي چې دا شی کومه ځانګړنه لري. د ماشومانو ځینې جنسي څېړنې حتی د هغوی په 3 کلنۍ کې لیدل کیږي چې له هغو څخه یې ځینې ځیرکتیاوې په کلي ډول دا دي:
هغوی خپل ځان او اندامونه د نورو خلکو له ځان او اندامونو سره پرتله کوي او غواړي پوه شي چې لاس څه دی، سترګې څه دي، غوږ څه دی، هغه څه دی، دغه څه دی. د هغوی تنده د خپل ځان او خپلو اندامونو په لیدو او دا چې څه دنده لري له منځه تلونکې نه ده. دا یې خوښیږي چې په دې برخه کې ټول معلومات ترلاسه کړي. په همدې اړه له هر چا پوښتنې کوي. د هغوی پوښتنې هم د ځان په اړه له ځیرکتیا ډکې او که چیرې د ماشومانو ځینو پوښتنو ته په هو او نه ځواب ورکړل شي نو هغوی ځواب په جنسي اړیکو کې پیدا کوي. ازمایښتونه له هغو مهمو عواملو څخه چې د ماشومانو د جنسي غریزو په پیدا کېدو کې زیات رول لري د هغوی لپاره د ازمایښتونو مسله ده. حتی په ځینو انحرافي مواردو کې د غریزې د څرګندولو په وخت کې ماشوم غواړي له خپل ځواک څخه خبر شي او وازموي. همدا ډول داسې کسان هم ګورو چې د بلوغ له کلونو وړاندې غواړي د خپل جنسي هویت څخه خبر شي او خپل ښځتوب او نارینتوب حالات په اثبات ورسوي چې دا پخپله د جنسي انحراف لوري ته یوه لاره ده. داسې یو څوک په نظر کې ونیسئ چې د ښځې او سړي د ژوند په اړه یې داستانونه لوستلي وي او غواړي په دې پوه شي چې د دې اړیکې په ایجاد کې ځان په کومه وضع او کوم موقعیت کې احساسوي. آیا له جسمي پلوه بالغ دی او که نه؟ آیا کولی شي سړی یا ښځه شي؟ او په دې برخه کې علمي تحقیق پخپله د جنسي انحراف د بیدارۍ لامل ګرځي. موږ داسې غریزو لرو چې غواړو خپل نوی ځواک تر ازمایښت لاندې ونیسي او خپل جنسي محرک وازموي. یا نور خلک دي چې د خپلو اندامونو په کشف لاس پورې کوي او بې خیاله د بدن پر غړو لوبې کوي چې دغه مسله د جنسي غریزو د بیدارېدو لامل ګرځي. ځینې ماشومان په کشف لاس پورې کوي او هغې له لارې غواړي په خپلو پوښتنو ته ځواب ومومي. کس لومړی خوند اخلي او بیا د جنسي کشف مرحله پیلوي. معلومه خبره ده که چیرې دغه عمل په عادت بدل شي نو په انحراف هم بدلیږي. تشخیص او توپیرونه بالاخره ماشوم د تل لپاره ماشوم نه پاتې کیږي او خپل ذهني او فکري ذخیره د تل لپاره د نورو خلکو یا کسانو له فکرونو څخه نه خړوبوي بلکې د خپل ژوند په پړاو کې تشخیص او توپیر تر کچې رسیږي. د ماشوم درک او فهم پورته ځي او د خپل ځان په پیژندګلوي او ارزیابي پیل کوي او په تدریجي ډول چارې د ادراک په وسیله ګوري. د هغوی د تندې له امله د حقایقو درک او ځیرکۍ د دې لامل ګرځي چې د علت او معلول د اړیکې او په اصطلاح د درک په دلیل په چارو ځان بریالی کړي. په دې کې شک نشته چې هر څومره د ماشوم د هوش کچه او په دې برخه کې تجربې لوړیږي د هغوی بریالیتوبونه هم زیاتیږي. ځان پیدا کول یا د خپلو اندامونو په کشف باندې کوښښ په ټوله کې د هغوی د بیدارۍ او کشف مسله ده او کله چې په دې خبر شي چې د بدن یو اندام دی د جنسي اړیکو خوند پیدا کوي په دې کار باندې خوشحالیږي او وروسته کوښښ کوي همغه احساس بیا تکرار کړي او د بدن دغه غړی په کار اچوي. جنسي بدلون له خپل جنسي هویت څخه د نوي ځوانانو خبرتیا له جنسي بدلون سره رامنځته کیږي. د نوي ځوانانو ډیره کمه برخه د هم جنس د تمایلاتو او زیاته برخه د بل جنس د تمایلاتو غوښتونکي دي. د شخصي هویت لاسته راوړلو لپاره هڅه کول هم د جنسي هویت د ترلاسه کولو په جریان باندې اثر کوي. د شخصي هویت لاسته راوړنه د نویو ځوانانو لپاره زیات اهمیت لري او د دې معنی دا ده چې هغوی څوک دي. ډیره مهمه بیا دا ده چې نوي ځوانان خپل ځان د یو واحد او یو فرد په توګه مني. دغه مسله د هغوی په راتلونکي هیجاني بدلون کې لوی ارزښت لري. په 1982 کال کې د جنسي بیدارۍ جریان یا ښکاره کېدل یا ساریل او سارل لخوا په لاندې ډول تشریح شوې ده. خلک په ځانګړې توګه نوي ځوانان باید د خپلو تناسلي اندامونو پر حقایقو او د بدن هغه بدلونونه چې د هغوی په دننه کې ترسره کېږي درک او پرې پوه شي. نوي ځوانان دې ته اړتیا لري چې په خپلو جنسي افکارو کې د ګناه، شرم او ویرې احساس وکړي. هغوی باید دې کچې ته ورسیږي چې په دې موضوع کې د امنیت، راحتۍ او قبلېدو احساس وکړي. نوي ځوانان باید په یاد ولري چې د جنسي او عادي مسایلو ترمنځ په توپیرونو وپوهیږي چې په ځانګړې توګه د خپلو همزولو په منځ کې وي.
نوي ځوانان باید په داسې حالت کې قرار ولري چې خپل جنسي مسالې په خپل حل کړي. نوي ځوانان باید یو داسې د جنسي رضایت ډک ژوند پسې وګرځي چې له هر ډول انحرافاتو څخه خلاص وي. دا ډیره مهمه ده چې نوي ځوانان باید ځان ته د یو یګانه جنسیت په توګه وګوري. همدا ډول د جنسي اړیکو د ارزښت څخه په کلي ډول خبر وي. یو کس باید د مختلفو جنسي انتخابونو لکه تاهل یعنی ښځه کول او تجرد یا مجردي څخه هم خبر وي. د جنسي تظاهراتو د ښکاره کېدو او بیدارۍ جریان په نوي ځوانانو کې د فزیکي او بدني بدلونونو پر خبرتیا سره پیلیږي او بیا وروسته د یو جنسي موجود په خبرتیا سره پای ته رسیږي. دغه وضعیت په ښه حالت کې د جنسي تظاهر یو نظري نمونه ده. تر اوسه روښانه نه ده چې تر کومې کچې 18 کلن او 19 کلن ځوانان ځانونه پیژني یا په اصطلاح د جنسي موجود په اړه فکر کوي او څومره د رضایت بخښونکي جنسي ژوند لپاره هڅې کوي. یو شمېر څېړنې وایي چې ځینې هلکان او نجونې چې د عمر په 11 او 12 کلونو کې وي په استمنا یا موټک وهلو لاس پورې کوي. ټولنیز جنسي کړه وړه بېلابېل پړاوونه او درجې لري چې په هغې کې جنسي اړیکه، جنسي عمل او له مخالف جنس سره جنسي پالنه شامله ده. دغه پړاوونه د کوچنیو موارد څخه وروسته پراخوالی پیدا کوي. نوي ځوانان د عقلاني بلوغ په بیلابیلو کچو کې قرار لري او ځینې له هغوی څخه ممکن تر کلونو وروسته هم پورته وروستی پړاو ته ونه رسیږي. همدا ډول ټول ځوانان له جنسي پلوه د فعالیدو لپاره یو شان او ورته فرصتونه او انګیزې چې دغه نمونه یې وړاندیز کوي نه لري. داسې کسان هم شته چې حتی په نورو کلونو هم د جنسي هویت له جوړولو سره لاس او ګریوان وي. داسې اټکل کېږي چې نوي ځوانان په لومړیو کلونو کې جنسي مسایلو ته په ازمختي نظر ګوري. دغه لیدلوری د فرهنګونو ترمنځ د یوې شوي څېړنې په طرز کې بیان شوی دی. هغه څېړنې چې د بیکر، سالبرګ او موریسون لخوا په 1901 پر نوي ځوانانو باندې وشوه. دا ثابته شوه چې 10% شاوخوا کې نوي ځوانان نجونې او 15% شاوخوا تر 19 کلونو پورې وي او تر اوسه پورې ودونه نه وي کړي. د جنسي عمل او جنسي اړیکو تجربه یې لرله او په کال 1990 کې دغه شمیره 50% ته رسېدلې وه. په یو استرالیایي څېړنه کې چې د زابریک او همکارانو لخوا په کال 1995 کال کې ترسره شوه، 21% د نوي ځوانانو چې په 14 کلنۍ کې جنسي اړیکې تجربه کړې وي او 43% ومنله چې تر 15 څخه ونیسه تر 14 کلونو پورې جنسي عمل تجربه کړی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې د جنسي تجربې لپاره لومړنۍ جنسي تجربه د هلکانو لپاره 14 کلنۍ او 15 کلنۍ او د نجونو لپاره 14 کلنۍ وه. له 50 سلنۍ څخه زیات نوي ځوانان د ښوونځي وو چې جنسي اړیکې لرلې. برازیلي څېړونکو هم دا وموندله چې د جنسي عمل د تجربې لپاره منځنی عمر د هلکانو او نجونو لپاره 14 کاله او 7 میاشتې دی. په یو فرانسوي تحقیق کې چې پر 4000 نوي ځوانانو ترسره شوی، په دې کې هم جوته شوه چې 14 سلن هلکان او نجونې چې عمر یې له 14 کلونو کم و جنسي اړیکې لرلې. دغه شمېر د نوي ځوانانو لپاره چې عمر یې له 13 کلونو پورته و 80 سلنه یې هلکان او 44 سلنه یې نجونې وي. داسې ویل کېږي چې یو شمېر د زیات عمر لرونکي ځوانان په نامشروع جنسي اړیکو کې ښکېل شوي وو. متاسفانه د ټولنیزو او فرهنګي محدودیتونو له امله زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هیڅ ډول کره شمېر نه دی ترلاسه شوی. په جنسي اړیکو پورې اړوند چارې ډېرې متفاوتې او بدلون منونکي دي او بېلابېل فرهنګونه د جنسي کړنو په برخه کې ډول ډول کړه وړه لري. جنسي کړنې د یوې ټولنې د تعامل او فعالیت لپاره مهم بعد ګڼل کېږي. د اړیکو پراختیا، صنعتي او ښاري کېدل جنسي اړیکې زیاتوي او پراخوي، په ځانګړې توګه د نوي ځوانانو ترمنځ. جنسي مسایل او چارې په تیر او اوس کې یو له هغو مسایلو ستونزو څخه چې د دې پیړۍ په اخرو کې د بشر د بیلابیلو اجتماعاتو پاملرنه ځان ته راوګرځوله، د هغو جنسي مسایلو او جرمونو موضوع ده چې د خلکو د جنسي انګیزو په پایله کې رامنځته کیږي.
په پخوانیو زمانو کې جنسي غرایزو او تمایلاتو ته د بشر د یوې اړتیا په څیر پاملرنه نه کېدله، خو د اتریشي ارواپوه زیګمنډ فرویډ په ښکاره کېدو او د دې موضوع په اړه د خلکو د عقایدو بدلون د دغه حالات په پوره ډول بدل کړ او په 20مه پیړۍ کې د دې موضوع په اړه څېړنو او بحثونو کولو ته لاره پرانسته. زیګمنډ فرویډ په دې عقیده و چې د بشر د ټولو نفساني غوښتنو ریښه یا جنسي کړنې دي او ماشوم د زیږیدو سره هم مهال د جنسي ارضا په لټه کې وي. کله چې د شیدو تیونه په خوله کې وي، له خوراک څخه بغیر د ماشوم لپاره جنسي خوند هم وي، ځکه چې د هغې د خولې شاوخوا د تحریک حالت لري او د تیونو د لمس په وخت کې تحریک کیږي او جنسي خوند ترې اخلي او له هغې وروسته ټول عمر د جنسي محرک په خوند پسې ګرځي. د فرویډ جنسي تیوري د طب او علم نړۍ ته سخت ټکان ورکړ. هغه بشریت چې زرګونه کالې له جنسیت څخه انکار کړی او هغه یې رټلی و، څنګه یې وکولی شول چې دغه ډول نظریه ومني؟ د طب او ارواپوهنې یو شمېر پوهان د هغه پر مخالفت ودرېدل، ولی فرویډ د بشریت د لویو عالمانو لکه سقراط، ګلیلیا، پاستور، نیوټن او نورو په څیر په خپل نظر کلک ودرېد، تر هغې چې په تدریجي ډول یې خپل نظریات په ثبوت ورسول او نن ورځ د نړۍ په ټولو لویو پوهنتونونو کې د فرویډ نوم ته خلک په احترام قایل کیږي. په هر حال باید وپوهیږو له هماغه وخته چې د زیګمنډ فرویډ د جنسي کړنو په اړه خپل نظریات او عقاید او د بشر په سلوک کې د هغوی رول وړاندې کړ، جنسي چارې او عمل چې په تیر کې ورته هیڅ پاملرنه نه کېدله، له دې ډلې څخه مهم او د پاملرنې وړ مسایل تثبیت شول او وروستیو څېړنو او مطالعو ثابته کړه چې د ځینې جرمونو اصلي ریښه او بنیاد په جنسي مسایلو پورې اړوند وي او له هغې څخه یې سرچینه اخیسته. د کره شمیرو له مخې معلومه شوې چې په 1940 کال کې په شمالي امریکا کې 8250 د ناموس خرڅونې او 4250 نور جنسي جرمونه رامنځته شوي وو او کچېرې دغه شمیر د نورو جرمونو سره په جنسي کارونو پورې اړوند و سره یو ځای کړو، نو معلومه بشي چې په کال 1940 کال کې په شمالي امریکا کې 1,6,15,203 جرمونه رامنځته شوي وو. د امریکا د جرمونو ادارې د دې څېړنې په تعقیب ثابته کړه چې ځینې لوی جنایتونه په جنسي جرمونو پورې تړلي وو او کله چې له دې جرمونو سره مبارزه کول غواړو نو لومړی باید د جنسي ستونزو او مسایلو په علت ځان پوه کړو. د جنسي انګیزې تکاملي سیر بې له ویرې یوه له ځواکمنو غریزو څخه جنسي غریزه ده چې د انسان په وجود کې ځای پر ځای شوې ده. دغه ځواک چې د پیدایښت سره یې سم انسان په پټ او غیر فعال ډول په وجود کې لري، د بلوغ او نوې ځوانۍ تر وخته پورې په قرار بیداریږي او په تدریجي ډول د نوې ځوانۍ په وجود کې په بر کې نیسي او د هغې په اخلاقي، عاطفي او ټولنیزو کړنو باندې اثر کوي. په داسې ډول چې ځینې وخت نوځواني خپل ځان له دې غریزې سره بې دفاع او بې وسه ویني. نوي ځوانان د ژوند له ډېرو پړاوو څخه په تدریجي ډول څو پړاوه تیروي. لومړی پړاو په لومړی کې د نوي ځوان پاملرنه د بدن وضعیې په ځانګړې توګه تناسلي آلې ته اوړي او دغه پیل د جنسي علاقې او چارو ته د پیل کېدو پاملرنه ده. دوهم پړاو جنسي علاقې ته پام زیاتیږي او له مخالف جنس سره په مینه او عاطفه ځان یوځای کوي. دریم پړاو له مخالف جنس سره یې مینه زیاتیږي او په دغه پړاو کې نوي ځوان شاید له څو کسانو سره خپله مینه او علاقه وپالي او وغواړي چې له دوی هم زیاتو خلکو سره عاطفي اړیکې ټینګې کړي. څلورم پړاو له څو کسانو سره یې مینه او علاقه بدلون کوي او یوازې مخالف جنس لوري ته هدایت کیږي. دغه کس ممکن له هغه څخه لوی وي. په دغه پړاو کې نوي ځوان غواړي د یو ځواکمن کس د عاطفې په لټه شي. پنځم پړاو نوی ځوان خپل عقیدې ته بدلون ورکوي او خپل پاملرنه مخالف جنس ته راګرځوي چې هغه د عمر برابروي. د جنسي غریزې لپاره دا ډول نور لارې هم وجود لري چې ځینې له هغوی څخه د انساني طبیعت، اخلاقي او بشري ارزښتونو سره سمون لري او ځینې له هغوی څخه له طبیعت، بشر او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې دي او هغې ته جنسي انحراف ویل کیږي.
د جنسي انحرافاتو یا سرغړونو مخینه. جنسي انحراف د بشر تر ټولو پخوانی بېلارېتوب دی چې نښې نښانې د تاریخ په اوږدو کې موندلی شو. تاریخ د جنسي سرغړونو او په هغې د ټولنو او قومونو د رول په اړه ډېر څه لري. د لوط علیه السلام قوم چې هغوی د ښځو پر ځای له نارینه‌و سره جنسي اړیکې ساتلې او د پخوانی یونان یا د سودم ښار نړېدل د همجنس بازۍ او اخلاقي فساد په توګه یادولی شو. یو له پخوانی او بېساري جنسي انحراف څخه همجنس پالنه ده. تاریخي اسناد او کیسې د دې ښکارندویي کوي چې په پخوانی نړۍ کې په لویه کچه همجنسګرۍ منل شوې او بې له کوم شرم او ډار څخه خلکو ترې ګټه اخیسته. ارسطو وایي د کورت ښار د کنټرول لپاره همجنس بازي ته قانوني بڼه ورکړل شوې وه. په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په اسلامي هیوادونو کې یاد انحراف ته درنې جزاګانې ټاکل شوي دي. پوهانو جنسي غریزې او تمایلات د بشر د یوې اړتیا په توګه د تاریخ په بېلابېلو دورو کې تر څېړنې لاندې نیولي دي. د انسان د جنسي غریزو په اړه بېلابېل نظریونه بیان شوي دي. د جنسي اړیکو په اړه د ارواپوهنې تیوري د روانکاوي او روانشناخت د مکتب بنسټ ایښودونکي زیګمنډ فروید لخوا پیل شو. فروید د اروايي فعالیتونو سرچینه جنسي تمایل معرفي کړ. وروسته یې بیا د خپلې تیوري په اصلاح کولو سره د ژوند انرژي یا لیپیډو د بشر د فعالیتونو سرچینه وبلله او جنسي تمایل یې د ژوند د انرژي مهمه برخه یاده کړه. هغه د انسان د اروايي رشد پړاوونه پر 6 برخو وویشل چې پیل د ماشوم زیږیدنې کیږي او د نوې ځوانۍ تر اخره د نوې ځوانۍ له دورې وروسته پای ته رسیږي. دغه 6 پړاوونه عبارت دی له د خولې پړاو، د ماقت پړاو، میتیازو ته تللو پړاو، د فالک پړاو، د پټېدلو پړاو او تناسلي پړاو. فروید په دې عقیده و چې د دې هر یو پړاو څخه د یوه نه تثبیت یا نه تیرول په انسان کې د ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل ګرځي. له هغه وروسته نور ارواپوهانو لکه کارل ګوسټاو یونګ او آلفرډ اډلر د انسان په ژوند کې د جنسي تمایلاتو رول د فروید د عقیدې او نظریې په نسبت کم ارزیابي کړ او ناخود آقا او لویوالي حس ته یې اشاره وکړه. دوی جنسي تمایلات د انسان د هغو کړنو په حساب کې راوستل چې د یادېدلو وړ دي او له نورو څخه د تقلید او نمونې رول په دې ډول کړنو کې لیدل کېدای شي. د فروید مکتب د پیروانو له ډلې څخه اریک فروم او کارن هورنای مینه او محبت د انسان لوړ او مهم جنسي کړه وبولي. دغه کړه د جنسي فزیولوژیک ځواب ویلو له حده تر ټولو انساني اړیکو پورې سوق کوي. انسان پالونکو وړاندې له مزلو کارل راجرز څخه خپله غوړېدنه باندې زیاته پاملرنه کوله او جنسي لیوالتیا د انسان له لومړنیو اساسي اړتیاو څخه ګڼله. د ودې پیژندې نظریې د شناخت پالونکو او همدارنګه د ګلبرګ او ژان پاژا او لخوا مطرح شوي چې د اروايي تیوریو په تحلیل سره د دې په اړه چې لومړی جنسي هویت راڅرګندېږي او وروسته متناسب کړه وړه له جنسیت سره تقلید کوي توپیر لري. په مختلفو ټولنو کې جنسي جرمونه د جرایم وضعیت په بېلابېلو هیوادونو کې د هغوی په ټولني وضعیت پورې تړلی دی. دا چې په قبیلوي ژوند او وروستی پاتې هیوادونو کې جنسي جرمونه کم لیدل کیږي او په پټه او محرمانه توګه ترسره کیږي. دې علت دا دی چې په کم نفوس او وروستی پاتې ټولنو کې د خلکو اعمال کنټرولېږي. چون دا ډول کړنې په داسې ټولنو کې کم لیدل کیږي. خلک په خپل چاپیریال کې د سرغړونې او له ټاکلو قوانینو څخه سرغړونه نه کوي. خو په ګڼ میشته ټولنو او هغه چاپیریال کې چې تمدن لري او پرمختللي دي د خلکو اړیکې له یو بل سره پیچلې وي او په دا ډول اړیکو کې د خلکو او ټولنې ترمنځ اړیکې ډېرې سختې وي. په دې ډول ټولنو کې د خلکو د اعمالو او کړنو کنټرول هم ستونزمن کیږي او د خلکو جنسي تمایلات او اعمال له ټولنیز نظام سره مخالفت پیدا کوي. په کلي ډول ویلی شو چې د عصبي او دماغي ناروغیو شتون په متمدنو او متراکمو ټولنو کې هم معلول همغه علت دی چې د جنسي انحرافاتو او جرمونو لپاره شوی. په ساده ټولنو کې د ماشومانو تربیت او وده د عادي کورنیو لخوا په ډیرو سوچه او ساده لارو ترسره کیږي.
د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې عادي وي او په اړیکو کې انحراف کم لیدل کیږي. وضع، احوال او نامناسب شرایط هم په دې ټولنو کې وجود نه لري چې د ماشومانو په تربیه اغیز پرې باسي. نو معلومیږي چې په دې ډول ټولنو کې عصبي ناروغي او معلول اروايي شخصیتونه نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د متمدنو ټولنو وضع په هغو علتونو سره چې ذکر شول په کلي ډول د ټولنیزو وضع ساده تصویر دی. کله چې ټولنیز مقررات او قوانین د جنسي جرمونو له نظره تر څېړنې لاندې ونیسو نو جوته بشي چې جنسي جرمونه هماغه جنسي انحراف دی او جنسي انحراف له هغو اعمالو څخه عبارت دی چې له خپلو حدودو او معیارونو څخه تېری وشي او یو نامتناسب، مضر او ټولنیز ضد عمل ګڼل کیږي. په نویو ځوانانو کې د جنسي انحراف عوامل. د نویو ځوانانو د جنسي انحراف د ریښو په موندلو کې زیات موارد دخیل دي چې یو شمېر یې په لاندې ډول دي. ټولنیز عوامل. ټولنیزې انګیزې کولی شو په لاندې ډول تر څېړنې لاندې ونیسو. کورنۍ کېدای شي د یو کس د هدایت او بېلارېتوب لامل شي. کېدای شي د نوي ځوان لپاره د خیر او اصلاح لامل وګرځي او یا د بدو درسونو له امله یې دې ته زمینه برابره کړي چې د جنسي انحراف لوري ته یې کش کړي. له هغو عواملو څخه چې کورنۍ ورته زمینه برابروي په لاندې ډول دي. په والدینو پورې شدیده تړلتیا. دا چې نوی ځوان باید خپل مور او پلار سره مینه ولري او هغوی پورې ځان وتړي، په دې کې د بحث او خبرې ځای نشته. یا دا چې نوی ځوان باید خپلې کورنۍ پورې د تړلتیا احساس ولري، په دې برخه کې بحث نه کوو. خبره دا ده چې نوی ځوان د ژوند ټولې هیلې په کورنۍ پورې تړي او د ټولو اړتیاو د پوره کولو لارې بولي چې دغه کړنه د انحراف د پیدا کېدو لامل ګرځي. د مخالف جنس په توګه د اولادونو پالنه. په دې ډول کسانو کې د یو انحراف نښه په هلک کې د نجلۍ او په نجلۍ کې د هلک د خویونو د پیدا کېدو ده چې دا د والدینو له غلطو کړنو څخه رامنځته کیږي. والدین چې نجلۍ پر ځای هلک غوښته یا برعکس ځینې وخت د اولادونو د روزلو په لارو چارو کې دخالت کوي. حتی د لوبو د سامانونو په برابرولو کې هم کوښښ کوي چې دغه طریقه وکاروي. په ناخودآګاه ډول خپل اولادونه دې ته لارې ته سوق کوي او څېړنې ښیي چې دغه ډول کسان د دې امکان لري چې انحراف ته تن ورکړي. د کورنۍ جوړښت. ځینې ارواپوهان د جنسي انحراف اساس په کورنۍ پورې اړوند ګڼي. په هغه کورنۍ کې چې پلار منځوي وي، واک نه لري، په هغه ځای کې تاوتریخوالی وي. کچېرې مور ناراسته وي، د مور توجه زامنو ته او د پلار توجه لوڼو ته ستړي کېدونکي کار تمامیږي. نو ممکن اولادونه له انحراف سره لاس او ګریوان شي. د والدینو ضعف. له هغو عواملو څخه چې په جنسي انحراف کې رول لوبوي د یوه داسې مور او پلار نشتون وي چې د خپلو اولادونو اخلاقی کنټرول کړي او په پاکه روحیه یې وروزي. د خدمتګارانو شتون. ځینې وخت په کورنۍ چاپریال کې داسې نوکر شتون ولري چې د بدو اخلاقو لرونکی وي چې دغه حالت هم په ماشومانو باندې بد اثر پرې باسي. متاسفانه چې ځینې مور او پلار له دې حساس ټکي څخه ناخبره وي او پر هغه څه چې پر اولادونو یې تیریږي ترې خبر نه وي. د ژوند کیفیت. د اسلامي ژوند په نظام کې دا سپارښتنه شوي چې د عمر په زیاتو سره باید ماشومان جدا شي، په داسې ډول چې ورور او خور باید په یو بستر کې ویده نشي. د داسې سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې ممکن ماشومانو ته د جنسي انحراف زمینه برابره کړي. په لومړیو کې د ماشومانو ترمنځ لوبې کیږي، وروسته جنسي اړخ ته کش کوي. ټولنه. په ټولنیز اړخ کې هم زیات شمیر لاملونه شته چې ماشومان د جنسي انحراف لوري ته کش کوي، چې د هغوی تفصیل او بیان ته زیاته اړتیا ده. هغه څه چې په دې برخه کې ذکر شوي په لاندې ډول دي. د فریب عوامل. په هر ټولنه کې کم او زیات شهواني وږي شته چې د مکر او فریب لارې او کله هم د تهدید په وسیله نوي ځوانان په دام کې غورځوي او د خیانت قرباني کیږي. شاید په لومړیو کې دغه ډول کړنې د نوي ځوانانو لپاره بې معنا واوسي، مګر د وخت په تېرېدو دغه مسایل پیدا کوي او په خپله د یو انحرافي عامل په توګه سر پورته کوي. ناوړه ناسته پاسته. دا چې ځوانان باید له یو بل کینی او د یو بل تجربو ګټه واخلي، په دې برخه کې کومه نیوکه نشته.
ولې مسله دا ده چې ځینې وخت نوي ځوانان لویانو سره ناسته پاسته کوي او د خپل مور او پلار له نظره لرې پاتې کیږي او په پایله کې هغوی چې د جنسي بیدارۍ په پړاو کې په ناخودآګاه ډول قرباني کیږي او په آخر کې د جنسي بېلاریتوب لوري ته ځي. ناوړه ټولنیزې زده کړې. د فساد زده کړو د کتابونو مطالعه، د نورو د ناخوښو خبرو اوریدل، د ښو اړیکو لیدل، د هغو اړیکو لیدل چې باید په پټه ترسره شي او غیر نامشروع اړیکو ناستو پاسو څارل د جنسي انحراف بیداریو ته لاره هواروي. او په همدې توګه والدین او ښوونکي باید دغه موارد تعقیب کړي ترڅو د انحراف لوري ته کش نه کړای شي. د کمترۍ احساس. د حقارت احساس په خپل هغه مسله ده چې یو څوک دې ته مجبوروي چې هر ډول خواري او ذلت پر ځای ومني. د کمترۍ احساس په خپل انحراف نه دی بلکې یو کس د انحراف لوري ته کش کوي. په لیلیا یا شپغالۍ کې ژوند. په داسې لیلیو او ځایونو کې شپې ورځې تیرول چې په هغې باندې کنټرول نه وي او په ځانګړې توګه چې د تفریح او سرګرمۍ لپاره مناسب فرصتونه پکې نه وي او خلک پکې د یوه زندان احساس وکړي. په دې حالت کې اندېښنې او فکرونه زیاتیږي او خلک یو بل ته پناه وړي. دغه پناه وړل په خپله جنسي انحراف ته لاره هواروي. نور موارد. ځینې کړنې او موارد هم شته چې یو څوک کیدای شي جنسي بېلاریتوب ته تن ورکړي. د دې کړنو څخه ځینې په لاندې ډول دي: د یوه بېلارې کس د کړو وړو تقلید په کور یا په ټولنه کې، واده ته نه لاسرسی په داسې حال کې چې په دې برخه کې شدیده اړتیا هم ولري، بیکاري او له بیکارو خلکو سره ناسته پاسته، د جنسي انحراف له ځینو لاملونو سره بلدتیا، د جنسي زده کړو کتابونه او حتی هغه کتابونه چې د جنسي انحراف په لاملونو لیکل شوي وي. دغه کړنې خپل یو څوک په ناخودآګاه ډول دې کړنو ته هڅوي. له هغو خلکو سره اړیکه چې تل په خپل ذهن کې د جنسي خیانت طرحې جوړوي. په یوه ټولنه کې له خپل عزت او حیثیت د دفاع کولو ناتوانایي. بې سرپرستي د دې لامل کېږي چې یو څوک پر چا جنسي تیری وکړي. اروایي عوامل. په دې برخه کې کولی شو چې لاندې عوامل په ګوته کړو. د عاطفې کمښت. د نویو ځوانانو لپاره د ښوونکو او والدینو د مینې کمښت د دې لامل کېږي چې د هغوی د نورو خلکو د محبت په لټه کې شي او له هغوی څخه یو ډول ځان راضي کړي. د محرومیت احساس. دغه هم عاطفي کمښت ته ورته عامل دی. که چیرې مور او پلار د نوي ځوان د اروایي د تاثیراتو له وجې بېخبره وي یا هغه ته اهمیت ورنه کړي، نو یوه ورځ به داسې راشي چې نوی ځوان بېلاري شوی وي او په ځانګړې توګه د عقلي او عاطفي بلوغ د نشتون له امله به نوی ځوان له ډېرو کمیو سره مخ شوی وي چې هغه یې د درک توان ونه لري او خپل محرومیت به بل ډول جبران کړي. د ویرې مسله. ځینو کړنو ښودلي چې له جنسي انحراف څخه د والدینو زیاته ویره ده. ځینو څېړنو ښودلي چې له جنسي انحراف څخه د والدینو زیاته ویره دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوان د بېلاریتوب ته تن ورکړي. نوی ځوان د مور او پلار له خوا همیشه څارل کیږي ترڅو د دوی له نظره هیڅ وخت ورک نه شي او همیشه د دوی سترګې اوسي پرې. د نظر جلبول. هغه کسان چې همیشه یې ژوند له رټلو سره تیر کړی او هیڅکله یې احترام نه وي لیدلی، د نورو د زړونو او احترام لاسته راوړلو او په پایله کې د دې اړیکې د جوړېدو په وخت کې ممکن انحراف وکړي. د خپل ځان د تامین لپاره قولونه او وعدې انحراف ته کش کړي. واکنامي یا سلطه. انحرافونه په ځینو مواردو اروایي ریښې لري او دا بغیر د فزیولوژیکي او اجتماعي ریښو څخه دي. په دې کې شک نشته چې په دوو جنسونو کې نارینه پر ښځې ځان مسلط بولي. حتی ځینې وختونه لیدل کېږي چې یو شمېر خلک د اروایي او فزیولوژي علتونو په دلیل د واکمنۍ منلو په ستونزه اخته دي. په مخالف جنس کې د امتیاز احساس. یو وخت نوی ځوان احساس کوي چې که چیرې د مخالف جنس په رول کې واوسي، له زیاتې ازادۍ، امتیازونو او اسانتیاوو څخه به برخمن وي. دغه خواهش هم د خلکو په منځ کې لیدل کېږي او په کس کې انحراف پیدا کوي. عاطفي رنځونه. څېړنو ښودلي چې په بې ترتیبو او هغو کورونو کې چې ماشومان پکې یو جنسه وي یا یې والدین له یو بل سره شخړې کوي، عاطفي رنځونه ډېر وي. همدا ډول د اروایي ناروغۍ لرل لکه د ضعف احساس، ځان کم ګڼل او د وسوسو لرل له دې ډول عاملونو څخه دي.
د کورنۍ حالات کمزورتیا او له ټولنې رټل. په ټولنیزو انحرافاتو او په بیلاریتوب د ځوانانو اخته کېدل د کورنۍ په منځ کې د روحي او عاطفي پیوندونو شلیدل دي. که څه هم په زیاتو کورنیو کې مور او پلار فزیکي شتون لري، مګر د هغوی دغه شتون د اولادونو لپاره نامحسوس کیږي. په دغه ډول وضعیت کې اولادونه خپل سری کیږي. هغوی له بیلابیلو کسانو سره بغیر له کومې څارنې او اصولو اړیکې ټینګوي. په ځینو کورنیو کې د مور او پلار د طلاق، مسافرۍ او د نورو عواملو له امله نه فریقي حضوري لري او نه معنوي. په داسې کورنیو کې چې د طلاق څپه پرې راغلي وي، اولادونه خپل پټنځای له لاسه ورکوي او د ژوند په اوږدو کې هیڅ لارښود نه لري. نو په داسې حالاتو کې اولادونه د نوي پټنځای د نشتون له امله په نورو لارو ورځي. په کلي ډول بې لارې او بې ترتیبه اولادونه په داسې ډول کورنیو کې منځته راځي لکه په طلاق شوي او یا د یو مور یا پلار لرونکي کورنۍ، یا په هغو کورنیو کې چې کوم غړی بې لارې وي چې نوي ځوانان د هغوی کړنې تعقیبوي او وروسته دی هم په هماغه عمل اخته کیږي. رواني اختلالات یا ګډوډي. ځینې نوي ځوانان د اروايي ستونزو له امله ممکن په داسې عمل لاس پورې کړي چې نشي کولی هغه عمل په سمه توګه تشخیص کړي. د نوي ځوانۍ پړاو چې له کورنۍ څخه د جلا کېدو پړاو ګڼل کیږي، له عرف څخه بهر عملونو ته تمایل زیاتیږي. رواني اختلالات چې عصبي اختلالات، خفګان، اضطراب او دې ته ورته نورې ناروغۍ دي. دغه ډله خلک قوانین، ټولنیز ارزښتونه بغیر د ګناه له احساس څخه تر پښو لاندې کوي. د جنسي انحرافاتو نښې. جنسي انحرافات د لاندې نښو نښانو لرونکي دي: انزوا غوښتنه او ګوشنشي، پر ځان باندې د باور کموالی، نوی ځوان چې پر نفس باندې د کم باور لرونکی وي، شرمیدونکی او ګوشنشین وي، چې ډیر په جنسي انحراف اخته وي او د خودرازۍ څخه ډیر کار اخلي. آلوتی رنګ او د ستړیا احساس لرل، د حقارت احساس، د جنسي اړیکو په اړه خیال پلو او چرت وهل، مخالف جنس پورې اړونده د لوبو د سامان استعمال یا او اخیستل، په لوبو کې مخالف جنس لوري ته ترجیح ورکول، د مخالف جنس جامې اغوستل، د خپل جنسي جوړښت څخه د انکار کولو کوښښ، د کار او ورزش روحیه نه لرل، په انجونو کې د نارینه‌و تمایلات، له اضطراب سره مل د ګناه احساس، همجنس ته لیوالتیا او له دې څخه خوند اخیستل چې تل ورسره په خوا کې وي. باید دې ته پام وشي که چیرې له پورته نښو څخه لږ تر لږه 4 موارد هم ولیدل شي او د 6 میاشتو لپاره تکرار شي، شاید په جنسي انحراف بدل شوي وي. د جنسي غریزې په اړه د پوهانو نظریې. لومړی د جنسي غریزې په اړه د زیګمنډ فروید نظریه. فروید جنسي غریزه د انسان د خوراک، څښاک، اوبو، خوړو، هوا او نورو په څیر یوه اړتیا بللې. هغه جنسي غریزه دا ډول تعریف کړي: جنسي غریزه د بدني او اروايي تحریک څخه عبارت ده. د هغې منبع هغه محرک دی چې د بدن له غړو څخه یو وي او د هغې هدف د بدني تحریک ارضا او په ثمر رسول وي. فروید په لومړی کې په دې عقیده و چې جنسي غریزه یوازې هغه ریښه ده چې منشا یې د نورو انسانانو په کړو وړو کې ده. خو وروسته له څو کلونو په 1920 کال کې د جنسي غریزې په دوګانه تیوري باور راغی او په خپلو څېړنو کې د غریزې 2 لویې ډلې مشخصې کړې. لومړی د ژوند غریزه چې په هغې کې د شخصیت لپیډو او د ځان اجزاوې شاملې دي. د ژوند غریزه دوستي، مینه، عشق، تولید مثال او د خپل ځان بقا پکې شامله ده. دوم د مرګ غریزه چې تولید ډیر وروسته کار پیلوي او بیرته ستنېدو ته یې لیوالتیا لري. د مرګ، نیستۍ او د نسل د له منځه تللو دنده لري. د فروید په باور د انسان د کړو وړو اصلي او اساسي انګیزه جنسي ماهیت لري.
بل عبارت انسان خوان خوښونکی دی، خو له بلې خوا پر ټولنو باندې د حاکمو عرفونو محدودیتونه د انسان د جنسي میل او غوښتنو موانع دي. جنسي بحران یا سیکشوال کرایسس، جنسي بحران په لاندې وختونو کې رامنځته کیږي. جنسي بحران هغه وخت رامنځته کیږي چې غریزه او د هغې ټولنیز جوړښت له یو بل سره تناسب ونه لري، یا په بل عبارت هغه ټولنیز نهاد چې د دې غریزې ځواب ویونکی وي د هغې له مشروع ځواب ویلو څخه ناتوانه وي، نو د متقاضي غریزې او د اړوند نهاد ترمنځ تضاد رامنځته کیږي چې دغه تضاد په بحران سره پای ته رسیږي، په ځانګړې توګه د نوي ځوانۍ په وخت کې. دوم، بحرانونه هغه وخت رامنځته کیږي چې ټولنیز جوړښت متناسب بریالیتوبونه له هغې سره ناهمغږي وي. دریم، جنسي بحران د ټولنې په کچه یو عمومي پدیده ده چې د فحشا او د کورنۍ د تیتو پرک لامل کیږي. څلورم، د جنسي بحران لمنه یوازې په جنسي کچې پورې نه ده محدوده، بلکې فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو ته هم سرایت کوي او په یو ټولنیز بحران باندې بدلیږي، ځکه هر کله چې د یو هیواد د یو نوي ځوان په همدغه عمل باندې اخته شي نو ټول هیواد ته رسیږي. پنځم، له جنسي بحران سره چال چلن باید په ټولو اړخونو لکه سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي کې رامنځته شي، یا په بل عبارت د جنسي بحران د عواملو په له منځه وړلو کې د نویو ځوانانو په برخه کې د ټولنې ټول اړخونه باید په پام کې ونیول شي. شپږم، دا چې نوي ځوانان زیاتره متحرک دي، که چیرې د هغوی د جنسي تحرک لپاره فکر ونه شي په جنسي بحران باندې بدلیدلی شي. له دې لرې باید د دوی د جنسي ځیرکتیا په اړه قدم واخیستل شي او که نه د هغوی جنسي فلمونو په کتلو سره د جنسي انحراف په دام کې غورځي. دغه انحراف په ځانګړې توګه د الکترونیکي وسایلو په وسیله رامنځته کیږي، نو په دې برخه کې د ښوونځي او کور په کچه د نویو ځوانانو لپاره جنسي زده کړو ته اړتیا پیدا کیږي. اساسي ټکی دا دی چې جنسي زده کړې د جنسي اړیکو د زده کړو لپاره نه دي، چې متاسفانه ډېر خلک په همدې نظر ورته ګوري. باید دې ټکي ته پام وشي چې په افغانستان کې د جنسي مسایلو په اړه کلیشیا او قالبي نظریات شتون لري، چې ځینې په خپله د افغانستان په اړه دي او ځینې د نورو هیوادونو په اړه. دغه قالبي او تکراري عقاید او نظریات د رسنیو له لارې رواج مومي چې د جنسي اړیکو په ذهنونو کې غیر واقعي تصورات وړاندې کوي، چې دغه ډول تصورات او عقاید په جنسي اړیکو کې د انحراف لامل بلل کیږي. اتم، جنسي بحران په جنسي اخلاقو پورې اړه لري، نو د جنسي اړیکو په اړه بحث او طرحې په فلسفې او کلام پورې اړه لري. له همدې لارې باید په اړوند اخلاقو کار وشي او د زده کړو د مرکزونو او رسنیو لارې خپاره شي. نهم، له هماغه ځایه چې جنسي غریزه د انسان یو تر ټولو قوي غریزه ده، جنسي بحران هم د ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي تر ټولو قوي بحرانونو کېدای شي. یعنې که چیرې یو نوی ځوان په ټولنه کې په جنسي انحراف اخته شو، ټولې ټولنې ته سرایت کوي او بالاخره په اخلاقي لحاظ ټولنه فلجوي. په نوي ځوانانو کې د جنسي انحراف ډولونه: چشم چرانی یا سترګې خوږول یو له مروجو جنسي انحرافونو څخه چې د نورو د انحرافاتو په پرتله کم ضرر دی د سترګو خوږولو انحراف دی. سترګې خوږول یا یو چاته په دې نظر کتل چې انګیزه یې د جنسي شهوت اخیستنه وي، موږ په ټولنیزو اړیکو کې له نورو مخالف یا خپل جنس سره کلامي او مخامخ اړیکې لرو او یا یو بل ته ګورو. ځینې وخت په دې لیدنه کې هیڅ ډول شهوت، تحریک او جنسي خوند مطرح نه وي. دغه لیدکاته د سترګو خوږولو په برخه کې نه راځي، ولې ځینې هغه لیدکاته چې د جنسي خونړ اخیستنې لپاره ترسره کیږي او د جنسي تحرک لامل ګرځي، دا ډول لیدنه د سترګې خوږولو په ډول یادو. لکه څنګه چې سایدزم د ماسوسیزم مقابل ټکی دی، د سترګې خوږولو انحراف هم همغه د ځان د ښودنې مقابل ټکی دی. منحرف ځان خود هغه کس دی چې خپل بدن د نورو کسانو د لیدو په واک کې ورکوي چې خلک خوند ترې واخلي، خو سترګې خوږونکی شخص هغه دی چې د نورو له بدنونو څخه خوند اخلي. د دې انحراف حفیف ډول هم لکه د نورو انحرافاتو په څیر چې مخکې یادونه وشوه کیدای شي په خلکو کې ولیدل شي.
ولې د دې حالت شدت چې په انحراف باندې بدلیږي هغه وخت دی چې سترګې خوږونکی کس خپل جنسي رضایت د نورو خلکو د جنسي غړو په لیدو یا د نورو خلکو له جنسي حرکات څخه ترلاسه کړي. دغه انحراف زیاتره په سړیو کې لیدل کیږي. سترګې خوږونکي جنسي انحرافان هم د ځان ښودنې انحرافانو په څیر ټولنې ته خطر نه لري، خو هغوی د دغه غیر ارادي عمل د ټولنیزو ارزښتونو سره اړخ هم نه لګوي. د نورو خلکو د جنسي اعمالو د لیدلوري میل او علاقه په دومره اندازه په بشر کې پټه او رواج ده چې په ډېرې اسانۍ سره نشو ویلی چې هغوی یو جنسي انحراف وبولو، مګر هغه خوند چې انسان یې د نورو د جنسي اعمالو له لیدلوري ترلاسه کوي د هغه خوند ځای ناستی کیږي چې هغه د خپل مخالف جنس څخه په عادي حالاتو کې اخلي. په یو علمي تحقیق کې چې د سترګو خوږولو د انحراف په اړه شوی 65% خلک چې تر څېړنې لاندې وي دا وښودله چې په دې انحراف اخته دي، او 15% کسانو هم څرګنده کړه چې له یاد عمل سره یې څه ناڅه اړیکه لرله. د ارواپوهانو د سترګو خوږولو د انحراف پایلې. سترګې یو له هغو دریڅو څخه دي چې د انسان دننه او بهر ترمنځ اړیکې ټینګوي. هغه څه چې ویني زړه ته لیږي. سترګې کیدای شي د شیانو د پیژندګلوي، د روح د خوشحالولو او د عقل د ځواکمنېدو لپاره ښه وسیله شي، او هم کولی شي د انسان ښه راتلونکی هم جوړ کړي. د دې سربیره بې کنټرول او بیکاره سترګې کیدای شي چې د بدبختۍ او بېلاریتوب لامل هم شي، او په انسان کې داسې انفجار او تخریب رامنځته کړي چې هم د ځان او هم د نور انسانانو د بېلاریتوب او تباهۍ لامل شي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر سترګه به د قیامت په ورځ د خپل عمر له لاسه ژاړي. د سترګې خوږونې عمل عواقب: د هیردنې او غفلت عامل. سترګې خوږونه د دنیا سره مینه او د ځان او الله جل جلاله څخه د غفلت مهم عامل دی. غفلت هماغه اساسي ننګونه ده چې انسان یې د خپلې نیکبختۍ د لارې لپاره له ځانه لرې کوي. سترګې خوږونه د دې لامل کیږي چې هر انسان زیات خوب وکړي او د خدای له یادولو عبادت څخه غافل شي. د دې عمل د انحراف لومړی ګام: سترګې خوږونه او نامحرمو ته کتل د جنسي انحراف وتللو لاره ده. نورو ته کتل په زړه کې د شهوت تخم کري، کس په فتنه اخته کوي او بالاخره په ګناه او انحراف روږدی کوي. د بل ناموس ته کتل د شیطان غوښتنه ده. هغه سترګې چې په غلطه باندې نامحرمو ته ګوري د شیطان د کمین او د ناستې ځای دی. شیطان له هغه ځای او له هغو سترګو د نورو ناموس ته ګوري، نو موږ باید د خپلو سترګو ساتونکي واوسو ترڅو شیطان زموږ له سترګو څخه زموږ د ځان او ایمان له زیان څخه ګټه وانخلي. اوږدمهاله غم: دا په دې معنی چې سترګې تر ټولو ځواکمنې حسي وسیلې دي، یعنی د سترګو حس له نورو حسونو څخه قوي دی او زیات حسي یا تحرکات ترلاسه کوي، او دا زړه دی چې وروسته له لیدو کار پیلوي. خو وروسته هغه څه چې زړه یې غواړي، یعنی مخکې یې لیدلی وي، هغه وروسته نشي ترلاسه کولی. نو په دې وخت کې د انسان زړه خوري او د زړه په رنځ اخته کیږي. د ټولنې روغتیا او خوندیتوب ته خطر: په حقیقت کې شهوت انګیزه او ناوړه کتل د هغه اور سپرغۍ تازه کول دي چې په پایله کې زړه تورې، فحشا او نور ډول ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. سترګو خوږونه د شیطان دام، د شهوت زړی او هغه فسق او فجور دی چې زړه لړزوي، د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي او ټولنه د هرج مرج او بېنظمۍ لوري ته کش کوي. د اضطراب او اندېښنې رامنځته کېدل: هغه څه چې د ارواپوهانو له تجربو او کړنو او څېړنو څخه لاسته راغلي دا دي چې سترګې خوږونه په نوي ځوانانو او نجونو کې د بېحجابۍ، ګمراهۍ او د نورو بېلاریتوبونو لامل کیږي. نو په همدې اساس د همدې ډول کسانو کورنۍ د خپلو اولادونو د همدې کړنو له امله تل په ویره او اندېښنه کې وي. مور و پلار له دې ویریږي چې اولادونه یې له کوم چا سره جنسي اړیکې ټینګې نه کړي او د دوی کورنۍ سپکه او ذلیله نه کړي او ځینې نور. همدا ډول سترګې خوږونه د اروا او اعصابو د کمزورتیا، بېخوبۍ، بېاشتیایۍ، سوچونه کول، ذهني تشویش او نور ستونزو لامل ګرځي. د سترګې خوږونې انحراف درملنه: هغه خلک چې د سترګې خوږونې په انحراف باندې اخته کیږي
هغه کسان دي چې د هوش او استعداد او د مغزي کړنو له پلوه له نورو خلکو څخه کم نه دي، خو هغه ستونزې او موانع چې د هغوی یې د جنسي او اروایي بلوغ په لاره کې لري د دې لامل کیږي چې هغوی له نورو خلکو سره په توپیر کې کړي دي. چون د دغه انحراف زیات اندازه د ماشومتوب د وخت د زیات اروایي فشار لامل رامنځته کیږي، نو په ډاډ سره ویلی شو چې ځینې خلک د خوب او د آرام لپاره ځینې دارو درمل کاروي. که څه هم دغه دارو درمل په لنډمهالي ډول انسان آراموي، خو یو ناروغ کس د اوږدمهال لپاره نشي کولی. نو په دې برخه کې باید له ځانګړو اروایي لارو چارو څخه کار واخیستل شي چې دغه انحراف په اساسي او بنسټیز ډول له منځه لاړ شي او په منحرف کس په خپله ځان ته بدلون ورکړي او داسې یو کس شي چې ټولنې ته په احترام قایل شي او هم ټولنه ورته په احترام قایله شي. کولی شو ووایو چې ځینې منحرفین او په ځانګړې توګه هغه کسان چې د جرمونو مرتکب کیږي په پایله کې هغه ناروغان او د مغز د صدمې لیدونکي کسان ډاکټر ته د ورستلو په وخت کې باید دا ټکی په پام کې ونیسي چې آیا د دې کس انحراف له دماغي حالت څخه دی او که د خپل اصلي انحراف څخه. په ځینې وختونو کې جنسي انحراف د هغه کس له چاپریال څخه رامنځته کیږي او ډاکټر باید په خپله توصیه کې د ناروغ چاپریال په نظر کې ونیسي، نه د هغه کس انحراف. هغه ځوانان چې په جنسي انحراف باندې اخته وي او د جرمونو مرتکب کیږي پر هغوی باندې باید قهر او غصه ونه شي، بلکې هغوی ته هدایت او لارښوونه وکړای شي او له معقولو دلایلو څخه کار واخیستل شي. دغه ټکی هم باید په پام کې ونیول شي چې د جنسي منحرفینو زندان ته لیږل نه د چې د هغوی په درملنه کې مثبته رول لرلی شي، بلکې د هغوی د اروایي وضعیت د خرابولو لامل هم کیږي. کله چې یو ډاکټر منحرف کس تر درملنې لاندې نیسي، دوو شیانو ته باید پاملرنه وکړي. یو دا چې د منحرف کس اراده په پام کې ونیسي او بل هغه چاپریال چې منحرف کس پکې اوسیږي. یعنی ډاکټر باید دواړه عوامل په پام کې ونیسي او له کوم یو چې انحراف رامنځته شوی وي د هغې اړونده سپارښتنې وشي. په دې باندې باید وپوهیږو چې د اروایي ناروغیو تحلیل او تجزیه چې ځینې ورته د روانکاوي یا ارواپوهنې اصطلاح کاروي، یو له هغو روشونو څخه ده یو له روشونو څخه ګټه اخیستنه ده چې د اروایي ناروغیو لپاره کارول کیږي، چې دغه روش د فروید د مکتب پلویان زیات کاروي. د دې روش پر اساس څېړونکي په یو مناسب وخت کې چې امکان لري څو میاشتې یا کال ونیسي له ناروغ سره مرکې او خبرې اترې کوي او هڅه کوي په دې موده کې د ناروغ د اروایي ستونزو ریښه پیدا کړي او هغه په بنسټیز ډول په دې ناروغۍ پوه کړي او د حل لارې چارې ورته وښیي. ارواپوهنونکي د خپلو ناروغانو لپاره کوښښ کوي او له مصنوعي خوب او نور لارو چارو څخه چې د یو ناروغ درملنې لپاره بهرني روشونه دي ډډه وکړي او ټول ځواک او هڅه د ناروغ په وړتیا او استعداد متمرکزه کړي. د مسلو او ستونزو د حل او د خپلو اخلاقي عیبونو او نقصاناتو د لرې کولو لپاره د تشخیص په فکر باندې تمرکز کوي. دوم څپرکی ماسوخیزم. د ماسوخیزم جنسي انحراف د سایدیزم مقابل ټکر دی. یو سایدیز کس په جنسي اړیکه کې د بل چا له ځورول خوند اخلي، خو یو ماسوخیز کس له دې خوند اخلي چې د جنسي اړیکو په وخت کې ورسره زور او زیاتی وشي او شکنجه شي. هغه کسان چې په دې انحراف باندې اخته وي له دې سره علاقه لري چې یا پخپله او یا هم د نورو لخوا د جنسي اړیکې په وخت کې شکنجه شي او بالاخره خپلې اروایي کامیابۍ ته ورسیږي، که نه بغیر له دې څخه ځان نشي ارضا کولی. لکه څنګه چې د سایدیزم انحراف یا د مارکس ډي ساډ له نوم څخه اخیستل شوی دی، د ماسوخیزم انحراف هم د براون لیوپارډ وان یا ساچر ماسوچیتس څخه اخیستل شوی دی. دغه ښځه د اتریش هیواد یوه پیژندل شوې لیکواله وه. نوموړې په 1836 کال کې پیدا او په 1850 کال کې په 80 کلنۍ کې مړه شوه. هغه لومړۍ ښځه ده چې په جنسي اړیکو کې د درد، قهر او تاوتریخوالي غوښتونکې وه. دغه ډول خلک د جنسي اړیکو د تحریک په وخت کې ځان تر زور زیاتي لارې راولي او له دې لارې څخه اورګازم یا د جنسي اړیکو اوج ته ځان رسوي. د سایدیزم په برخه کې د بیلابیلو ارواپوهانو په عقیده تجاوز او یا په بل عبارت د تخریب او مرګ غریزه د یو بشر له غریزو څخه ده او د سایدیزم د انحراف منشا ده. د ماسوخیزم انحراف یا د ځان ازارولو شهوت له دوه اړخو څخه خالی نه ده. یا د دې غریزې په پیروي سره د شیانو تخریب او ماتولو او د نورو لخوا د ازارولو لامل کیږي،
او په دې وسیله خپل جنسي غریزه سړوي یا دا چې ټولنیز او طبیعي محدودیتونه هغه ته د دې شیانو د ارزا شوق اجازه نه ورکوي. د بیلګې په ډول ماشوم په خپل زړه نشي کولی هغه څه چې لاسرسی ورته ولري او د دې علاقه لري چې ماتې کړي او یا د ګیدړې سر له تنه جدا کړي. په دې وخت کې د تخریب یا مرګ غریزه د دې پر ځای چې د انسان بهر نړۍ ته وګوري د نه لاره پیدا کوي او خپل انسان تر هدف لاندې نیسي. په دې ډول سره انسان نورو ته د قهر او غصې پر ځای پر خپل ځان باندې قهر او غصه کوي یا په بل عبارت د ماسوخیزم انحراف هماغه د سایدیزم له انحراف څخه رامنځته کیږي و د دې پر ځای چې د بل چا پر وړاندې عمل وکړي په خپل ځان یې عملي کوي. دریم څپرکی سایډیزم یا سایدیزم. د سایدیزم لغات د مارکز دوساد له نوم څخه اخیستل شوی دی. هغه داسې یو کس و چې له ښځو سره په جنسي اړیکو کې له ظلمانه او بېرحمانه کړنې څخه کار اخیسته او د خپلې جنسي غریزې د سړولو لپاره یې له تاوتریخوالي څخه استفاده کوله. له دې وروسته دغه ډول عمل د لیونتوب یا د جنسي تندې د ماتولو له لارې ازارول او په دې برخه کې په متروکه وهل، ګاز نیول، تحقیرول او ځینې نور شامل دي وکارول شو. سایدس هغه څوک دی چې د نورو کسانو د ازارولو، ضربه لیدلو او حتی د هغوی د قتل لارې خپل جنسي تنده ماتوي. هغه کس چې د یوه سایدس کس پر وړاندې چغې کوي درد ویني او له تاوتریخوالي سره مخ وي. دغه صحنه سایدس کس ته ډیره په زړه پورې او زیات خوند ترې اخلي. له ماسوخیزم سره د هغې توپیر دا دی چې ماسوخیزم خپل ځان یو ډول ازار ورکول دي. هغه ځان ته د بدن د غړو غوڅول، ځان ویني کول او له نورو لارې خوند اخیستل دي. د نورو خلکو له لوري ځان ته ازار ورکول د هغه لپاره د خوشحالۍ او ویاړ وي. ماسوخیست هغه څوک دی چې که چیرې هغه ته تکلیف او ازار ونه رسیږي ځان نشي خوشحالولی او ځینې وخت ممکن که بل څوک د ده د ازارولو لپاره پیدا نشي ځان په خپله ویني کوي او له دې کاره خوند اخلي. څلورم څپرکی ځان ښودنه یا ostentation. الله جل جلاله ښکلی دی او ښکلا خوښوي. انسانان هم د خپل د فطرت پر اساس له ښکلا سره مینه لري او له خرابو شیانو ځان ساتي. لومړی باید ووایو چې ښکلا څه ده او کوم شیان ښکلي بللی شو او کوم شیان بد. ځینې وخت د انسانانو تعبیرونه ناسم وي. خراب شي ته د ښکلي شي په سترګه ګوري او هغه ښکلا چې بشر یې په رښتوني ډول په لټه کې وي هغه څوک درک نه درکوي. افسوس پر هغو کسانو چې خپل معصومیت، ښکلا او انساني کرامت په ځان ښودنه کې له لاسه ورکوي. ټول خلک له ښکلا سره مینه لري، هم نارینه او هم ښځینه. خو دغه علاقه بیا په ښځو کې زیاته وي ځکه چې ښځې نرم طبیعته دي او د ځان ستاینې او تعریف ته زیاته لیوالتیا لري او د ښکلا او سینګار له لارې غواړي د نورو توجه ځان ته راوګرځوي تر څو د دوی ښکلا او حسن خلک خوښ کړي. دې ته هم باید پام وکړو چې نارینهو کې هم دغه ډول علاقه شته او هغوی هم په خپلې طریقې سره د نورو خلکو توجه ته ځان ته راګرځوي. خو په دې وخت کې باید انسان ځان ته پام او مراقبت وکړي تر څو د ښکلا ښودنه افراطي لوري ته لاره پیدا نه کړي او دې ته پام وکړي چې نورو خلکو د توجه د راګرځولو لپاره الله جل جلاله هیر نه کړي. او کوښښ باید وشي چې انسان باید داسې ښکلا په لټه کې شي چې د نورو د ازار سبب ونه ګرځي. مخکې ما هم وویل چې له ښکلا سره مینه او علاقه د هر انسان په فطرت کې نغښتې ده او موږ ټول د عمر په یو ځانګړې برخه کې دا کړنه تجربه کړې ده. د وخت په تېرېدو سره مو دغه حس بدلون کړی دی یا دا چې د ښکلا له اهمیته مو ځان نه خبره کړی دی. خو دا ټول هغه څه دی چې موږ او تاسو د دې کتاب د لوستلو یوه برخه جوړوي او مطلب مو دا دی چې له حده زیات نورو ته ښکلا ورښودل او د هغوی توجه راجلبول په افراط او جنسي انحراف باندې هم بدلیږي. د ځان ښودنې علامې: د جنسي اړیکو په وخت کې د ځان په اړه شک او ویره لرل. دوم، د ځان پر وړاندې د حقارت او ځان کم ګڼلو احساس. دریم، د بدن د غړو لړزه، زیړ او تښتېدلی رنګ. څلورم، په ورځنیو کارونو کې د لټې او مړاویتوب احساس. پنځم، په ژوند کې د مهمو تصمیمونو په نیولو کې زړه نازړه کېدل. شپږم، په دوامداره اضطراب اخته کېدل. اووم، له همجنس سره سخته مینه لرل. اتم، د خپل بدن له غړو څخه خوند اخیستل. نهم، د ځان ښودنې له عمل څخه وروسته د شرم او پښیمانتیا څرګندول. لسم، د زړه ضربان او لړزه لرل.
11 فکری ستړیا او د زړه په شاوخوا کې د درد احساس 12 د مخالف جنس عکسونه او د څو لوڅو فلمونو لیدل 14 د خپل بدن غړو په ښکاره کېدو کې زړورتیا 14 په ورځنیو چارو کې د نارامۍ احساس 15 لزانه کرکه او نفرت د ځان خودنی عوامل لومړی د موقف او موقعیت د ترلاسه کولو لپاره انسان فطرت موقف غوښتونکی دی او هر وخت غواړي چې د خلکو په منځ کې داسې موقف او ځای ولري چې د نورو توجه ځان ته راوګرځوي دغه موقف په دوو وختونو کې دروغجن او حقیقي ښکاره کیږي حقیقي موقف د علم تحصیل او د اخلاقي فضایلو له لارې لاسته راځي مګر ځینې ښځې چې دغه لارې ترې ورکې وي د خپل نمایش او د کاذب سینګار له مخې د نورو خلکو توجه ځان ته راګرځوي او خپله باطني کمبودیا کموي ځینو عافلو کسانو پرته هیڅوک هم د ښځې د کاذبي ښکلا ته ارزښت نه ورکوي بې حجابه ښځو ته کوم ښه والی نه ورکوي بلکې له هغې څخه یو نانځکه جوړوي چې صرف د ساعت تیري لپاره کارول کیږي له جنسي تحرکات څخه لاسته راغلي موقف د زړه ناروغۍ منځته راوړي او زیات اعتبار هم نه لري که چیرې ښځه د انساني ارزښتونو او فضیلتونو څخه محرومه وي که سر تر پایه په سرو هم ور وپوښل شي او تر ټولې قیمتي جامې ور واغوندل شي بیا هم کوم معنوي ارزښت نه لري او نه هم پیدا کولی شي دوم د ایمان کمزوري بې حجابي د دیني فقر فرهنګ دی انسانان باید په الهي ارشاداتو او سپارښتنو باندې ځان پوهه او عمل پرې وکړي نو څوک چې پر الله جل جلاله باور او عقیده نه لري او د هغوی زړونه چې د حساب له ورځې څخه غافله وي نو هغوی په اسلامي ارشاداتو او سپارښتنو تمسخر کوي تر څو پورې چې دې خلکو دغه ستونزه له منځه لاړه نه شي تر هغې پورې چې د بې حجابۍ او بېلارېتوب له لارې ځان او ټولنې ته خطر پېښوي درېیم د نورو ازارول د ډیرو ښځو د بې حجابۍ او ځان ښودنې ریښه د خلکو ازارول دي د نورو خلکو د جنسي تمایلاتو د پورته کېدو او بیرته له جنسي اړیکو د هغوی محرومول بله ناروغي ده څلورم تقلید د غربي کړنو څخه تقلید د مسلمانو ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده چې بغیر له کوم فکر او تحلیل څخه د غربي ښځو له کړنو څخه تقلید کیږي او په خپله ټولنه کې پیاده کوي پنځم ښکلا غوښتنه ځینې ښځې او نجونې د دې علاقه لري چې د نورو په منځ کې ښکلي موقعیت ولري د دې کړنې د ترسره کولو لپاره حجاب لرې کوي او د بدن غړیو باندې تمرکز کوي چې نورو ته ښکلي ور معلومیږي بې لارې ځوانان د خپلو جنسي اړیکو د پارولو او سړولو لپاره د ښځو له دې حالت څخه ګټه پورته کوي چې په پایله کې د دواړو جنسونو ترمنځ ناروا اړیکې پیدا کېږي او په ناروا کړنو پای ته رسېږي شپږم واده ځینې نجونې ځان ښودنه او د اړیکې د دې لپاره جوړوي تر څو د واده کولو لپاره ځان ته څوک پیدا کړي هغوی فکر کوي چې د خپلې ښکلا او بدن د غړو په وسیله به د ځوانانو توجه ځان ته راوګرځوي د غافلو ځوانانو څخه بغیر که هر څومره هم نجونې دغه کار ته ادامه ورکړي بیا هم ځوانان دوی سره ګډ ژوند ته زړه نه ښه کوي اووم د حیا کمزوري دغه صفت د عقیدې د کمزوري له امله رامنځته کیږي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله جل جلاله حیا او د انسانانو پټول خوښوي ډېر خلک که څه هم د خپل ځان د جنسي اړیکو په موخه چاته نه ښایي خو د خپلې حیا د نه لرلو له امله نورو خلکو ته د بېلارېتوب زمینه سازه کوي اتم د مالي بډایۍ اظهار د ځینو ښځو د ځان ښودنې موخه د مالي بډایۍ ښکاره کول وي دغه ډول ښځې چې قیمتي زیورات او جامې پر تن وي د خلکو توجه ځان ته راګرځوي تر څو د دوی دغه توکي وویني او د ځان لوړ ښودنې احساس پرې وکړي نهم کورنۍ چاپېریال پر یوه کس باندې زیاته اغیزه کوي هغه کورنۍ چې دیني تعلیم څخه فاصله ونیسي او د خپل نفس تابع شي په هغه کورنۍ کې ګډوډي پیدا کیږي چې نه پکې مشرتوب وي او نه هم پکې د روزنې لپاره کوم معیارونه موجود وي دا ډول کورنۍ یوازې په ژبه باندې د دین نوم اخلي او عمل پرې نه کوي د ځان ښودنې پایله لکه څنګه مو چې پورته ولوستل ځان ښودنه هغه عمل دی چې یو انسان هم ځان او هم نورو ته زیان رسوي هغه ښځې او نجونې چې غواړي د نورو کسانو توجه جلب کړي او کومې غوښتنې چې له هغوی څخه لري له غیر معقولو لارو څخه یې ترلاسه کړي ډېرې نجونې د ګډ ژوند د ټاکلو د ځان ښودنې یا د بدن د غړو په ښودلو سره د مقابل لوري توجه ځان ته راجلبوي په هغوی دا بازار تر څو شیبو پورې وي او وروسته خپل حیثیت له لاسه ورکوي دغه ډول نجونې د ژوند په اوږدو کې د ګډ ژوند لپاره موقع نه پیدا کوي او بالاخره د عمر تر پایه د بل چا آله ګرځي او ټول ژوند یې په ناروا کړنو کې تېرېږي
ځان ښودونکې ښځې نه یوازې چې ځان او مقابل لوري ته زیان رسوي بلکې دوی په خپلو کړنو سره د کورنۍ غړي او ټولنه هم بېلارې کوي. د ځان ښودنې درملنه. انسان باید خپل ځان او خپل استعدادونه لوړ کړي. زموږ وړتیاوې کمې نه دي، سره د دې که په جسمي لحاظ کومه نیمګړتیا هم ولرو. کوښښ باید وکړو چې مثبت اړخونه ځواکمن کړو او په ژوند کې روښانه موخې او هدفونه ولرو. دوم، ځینې وخت د تېرو کړنو هیرول یو نعمت وي. دا کار د دې لامل کیږي چې انسان ځان آرامه کړي او ټولې هغه ترخې تجربې له ذهنه وباسي چې د دې فکر منفي لوري ته بیایي. دریم، په ذهن کې د مثبتو افکارو ځای پر ځای کول تر ټولو غوره لاره ده. هغه کلمات چې موږ یې په ورځنیو خبرو کې کاروو هغه هم باید مثبت وي. څلورم، کار او هڅه کول د جنسي انحرافات څخه د ځان ساتلو تر ټولو غوره وسیله ده. کار کول یوې خوا انسان په جسمي لحاظ ځواکمنوي، له بلې خوا د منفي او شیطاني فکرونو څخه هم مخنیوی کوي. خود ارضایی یا هم ماستربیشن. خود ارضایی یو له هغو جنسي انحرافاتو څخه ده چې د نورو په پرتله خلک زیات کاروي او عبارت له هغه عمل څخه دی چې یو کس په خپل فکر کې جنسي او شهوت پارونکي صحنې مجسموي او هغه ته ځان ارضا کوي. دغه کړنه د ماشومانو په هر جنس کې له 19 میاشتو وروسته پیلېږي او د بلوغ په وخت کې تکامل کوي. د اروا شنونکو روانکاوانو په عقیده د ماشومانو د جنسي ژوند دوره بلوغ نه دی بلکې هماغه د ماشومتوب له وخته پیلېږي، خو د ټولنې او شاوخوا مسایلو له امله هغه ځان نه ښکاره کوي. د دې ارواشنونکو په خبره تر بلوغ پورې د یو کس جنسي غریزې په دوو دورو ویشل شوي چې لومړۍ دوره تر 3 کلنۍ پورې ده چې ماشوم یوازې په خپل ځان پورې زړه تړي یعنی تر ځان پورې محدود وي، او بله دوره له 3 کلنۍ څخه تر بلوغ پورې ده چې ماشوم پر نورو پورې ځان تړي. په لومړۍ دوره کې په خپله د ماشوم خوله او تناسلي آله شامل دي او په دوهمه دوره کې له نورو سره مینه، عشق او ګډې جنسي اړیکې شامل دي. ځوانان یا نوي ځوانان د سکون ترلاسه کولو او د خپل ټینشن د رفع کولو لپاره په خود ارضایی یا موټک لاس پورې کوي او له دې لارې خوند اخلي او جنسي تخیلي ته رسیږي. په ټوله کې هغه جنسي کړنې چې د ذهني پارونې له امله راپورته کیږي او بالاخره اورګازم یا په جنسي اړیکې کې د خوند اخیستلو د اوج مرحلې ته رسیږي د خود ارضایی بلل کیږي. د خود ارضایی ماهیت. خود ارضایی په تناسلي آله کې هغه میکانیکي تحرک دی چې په خلکو کې رامنځته کیږي. دغه کار په انسان کې په غیر ارادي ډول رامنځته کیږي او انسان تر ناخبره وي او مشروع جنسي اړیکو ته د نه لاسرسي له امله رامنځته کیږي. د خود ارضایی علتونه. لومړی فزیولوژیکي عوامل. الف، په تناسلي آله کې د پوستکي نامنظموالی دی چې کیدای شي د تحرک لامل شي. ب، په انجونو کې د محبل غشا شاوخوا تورم هم د تحرک لامل کیږي. جیم، د ژر بلوغ رامنځته کیدل چې په بدن کې د جنسي هورمون د نه تعادل څخه رامنځته کیږي. دال، په بدن کې هغه ناروغۍ چې د بدن د خارښت لامل کیږي. ه، د بواسیر د لرلو له امله. واو، د تناسلي آلې په پرېمنځلو کې نه پاملرنه. زید، د نرمو او تنګو جامو اغوستل هم د جنسي تحرک لامل کیدای شي. دوهم، اروایي عوامل. الف، کچېرې ځوانان او نوي ځوانان اروایي ناروغۍ ولري په دې عمل زیات اخته کیږي. ب، کچېرې ماشوم د لوبو او ساتیرۍ لپاره مناسب او جذاب شیان ونه لري هغوی مجبور دي چې بدن په غړو باندې سات تیر کړي. جیم، د ځینو ماشومانو ځیرکتیا د دې لامل کیږي چې د بدن ځان په کشف لاس پورې کړي او د مقابل لوري له بدن سره یې پرتله کړي. دال، د بېکسۍ احساس، یوازیتوب او منزوي کیدی هم د دې عمل ته د ورتګ یوه لاره ده. ه، د خود ارضایی د نه ترسره کولو په اړه ځوانانو ته زیاتې سپارښتنې. دا کار دوی ته یو فکر پیدا کوي چې ګواکې دغه عمل هم مهم دی او باید په پټه ترسره شي. ه، میخانیکي عوامل. الف، د ماشومانو د ورونونو او تناسلي آلې مالش کول چې والدینو او ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي د ماشوم د تحرک لامل کیږي. ب، له توشک او بالغ سره رغړېدل هم د ماشومانو د دې کار لامل کیږي چې مور او پلار باید د دې مخه ونیسي ترڅو په عادت بدل نشي. جیم، د ماشومانو د مینځلو او پاکولو په وخت کې باید دې ته پام وشي چې له حده زیات مخل او لاس وهلو سره عادت نشي. څلورم، ټولنیز عوامل. الف، په دې برخه کې د ځوانانو او نوي ځوانانو لوبې ډېرې مهمې دي.
هغه لوبې چې هغوی یې له مور او پلار څخه تقلید کوي لکه یو پر بل سوریدل یا نور عملونه کیدای شي په دې عمل د اخته کېدو لامل شي. ب د هغو فلمونو او صحنو څخه تقلید لیدل او کارول چې له جنسي اړیکو سره اړیکه لري. جیم د بد او تحریک کوونکو داستانونو اوریدل چې د ماشومانو پر ذهن ډیره بد اغیزه کوي. 5 عاطفي عوامل. الف ځینې والدین خپل ماشومان له حده زیات نازوي چې کله کله یې په تناسلي اله باندې هم ښکلوي چې دغه کار هغوی د انحراف لوی ته بیایي. ب دا چې دې عامل په پایله کې انسان ته دروغجن او لنډمهالي سکون رسي کس دغه عمل د بیا ځل لپاره نه تکراروي. جیم ځینې کسان چې د حقارت احساس لري د خپل لوري د بدلولو لپاره دا کار کوي. د خود ارضایي زیانونه. لومړی اروايي زیانونه. د جنسي هیجان په وسیله عصبي تحریک د دوامداره ارضایي وهلو له امله اخلاقي او روحي کمزورتیا، کم حوصله‌توب، سستي، خفګان، بېخوبي، بېاشتیایي، بېجرأتي او پر نفس باندې بېباوري، ژر خفه کېدل او حساس، بې علاقې، د ارادې کمزوري، ډارنتوب، له حده زیات شرم، د ګیډې د درد او د سترګو د نظر کمزورتیا، د موټک وهلو له امله د ځان رټل او د ګناه احساس، له والدینو او همزولو څخه د دې کار پټول او له افشا کېدو څخه یې ویره او په نجونو کې د بکارت له لاسه ورکولو له امله د ژور خفګان رامنځته کېدل. ټولنیز زیانونه. له ټولنیز چارو څخه لرې کېدل او وروسته پاتې کېدل، له واده کولو څخه ویره چې ګواکې خپل جنسي ځواک یې له لاسه ورکړی دی. دریم بدني زیانونه. د دې کار له امله د اعصابو کمزوري، د حافظې کمزوري، د اروايي نظم ګډوډي، د اورېدلو او لیدلو د ځواک کمزورتیا، ډار، خفګان، له ځان سره ژړا او ځینې نور. د خود ارضایي د مخنیوي لارې چارې. والدین باید په دې عقیده ونه اوسي چې ماشومان به بغیر له کومې څارنې او مراقبت پرته سالمه تربیه واخلي او له هر ډول عیب څخه به خلاص وي. ښه دا ده چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی څارنه وکړي او سمې لارې ته یې برابر کړي. لکه څنګه چې موټک وهل له یوازیتوب څخه رامنځته کیږي، نو مور او پلار باید ماشومان یوازې پرې نږدي او سالم مصروفیت ورته پیدا کړي او هغه وختونه چې هغوی پکې یوازې وي وڅاري. په ټوله کې د استمنا څخه د مخنیوي لپاره لاندې سپارښتنې باید عملي شي. جامې باید زیاتې تنګې او نرمې نه وي. د ماشومانو په پریمنځلو کې باید احتیاط وشي. مور او پلار باید خپل ماشوم ته د محبت په ژبه بیان کړي او له لاس وهلو څخه ډډه وشي. په ماشومانو کې باید د امتیازو کولو د سیستم ستونزې حل شي. والدین په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ماشومانو په منځ کې د جنسي آلاتو نمونه وانخلي. ځوانانو او نوي ځوانانو ته باید سالم مصروفیت پیدا شي. دیني زده کړې او کورنۍ سالم چاپیریال ډېر اړین دی. هر کله که ماشوم ته کومه ستونزه پیښه شوه نو والدین باید هغه حل کړي ترڅو ماشوم فکر کولو ته زمینه پیدا نه کړي. د خود ارضایي درملنه. د خود ارضایي په درملنه باندې بیړه کول یو اړتیا ده، ځکه چې دا یو ټولنیز آفت دی او په خپل حال د هغې پرېښودل او بېغوري او یا دا چې څوک ووایي چې له واده سره به ښه شي یوه لویه تېروتنه ده. ډېر کسان لیدل شوي چې له واده سره یې له دغه عمل څخه لاس نه دی اخیستی او د عمر تر پایه دغه عمل تکرار کړی دی. ځوانان باید په دې وپوهېږي چې دغه کار یوه ناروغي ده او د هغې درملنه اړینه ده. په دې برخه کې باید د استادانو او والدینو ډیر رول ولوبوي چې ماشومان تحریکولو ته پرې نږدي او سپارښتنې ورته وکړي چې له یو بل سره ډیر فزیکي نږدېوالی ونه کړي. لومړی باید د دې ناروغۍ نښې وپېژندل شي او سم د لاسه یې درملنه وشي او که چیرې په لومړیو کې درملنه پیل نه شي په اخرو کې دغه کار ستونزمن کیږي. د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل او ځوانانو ته باید سالم کار پیدا شي. سالمه تفریح او له پاکو اوبو او هوا څخه ګټه اخیستل او ورزش کول د دې عمل د پرېښودلو ښې لارې دي. همجنس پالنه یا هوموسیکشوال. د دوو جنسونو ترمنځ کړه وړه او سازش څه په عاطفي ډول او څه هم د جنسي اړیکو د ساتلو لپاره عبارت له همجنس پالنې څخه ده. همجنس پالنه د بشر په تاریخ کې د ډېرو پخوانیو او معمول انحرافاتو څخه ده. په تاریخي اسنادو کې راغلي چې واکمنانو د خپلو خلکو د خوشحالولو او د هغوی د زړه لاسته لپاره همجنس پالنه ته قانوني بڼه ورکړې وه. ارسطو وایي د کارت ټولنه چې د اروپا په تمدن مشهوره وه همجنس پالنې ته پکې قانوني بڼه ورکړل شوې وه، خو د وخت په تېرېدو او د ادیانو په راتګ سره د دې عمل د بدو پایلو له امله همجنس پالنې ته په پخوانۍ سترګو نه کتل شول او په دې برخې سخت قیودات وضع شول. په ښځو کې همجنس پالنه. په ښځو کې د همجنس پالنې مخینه له نارینه‌وو سره یو شان ده، خو د ښځو همجنس پالنه په ادبیاتو، انځورګرۍ او شعرونو کې زیاته نه ده بیان شوې.
شاید د دې علت دا وي چې ښځو په پخوانیو ټولنو او نظامونو کې ونډه نه لرله او لیکوالانو یوازې سړیو ته پاملرنه کړې ده. د دې برخې ځینې څېړونکي په دې عقیده دي چې د ښځو همجنس پالنه له نارینه‌و څخه پخوانۍ مخینه لري، ځکه چې ښځې یو بل په غېږ کې نیسي، یو بل لمسوي او سره ښکلوي. په داسې حال کې دغه حالت په نارینه‌و کې کم لیدل کېږي. ځینې مجردې ښځې یا پیغلې له نارینه‌و څخه د ډار له امله له هغوی سره فزیکي اړیکه نه نیسي او خپل جنس ښځې ته پناه وروړي چې دغه عمل هم جنس پالنې ته لار هواروي. له بلې خوا ارواپوهان په دې عقیده دي هغه ښځې چې بغیر د نارینه‌و څخه له یو بل سره ژوند کوي لکه زندانونه، لیلې او کارخانې د نارینه‌و په پرته ډېر ژر او په ډېر اسانۍ سره د همجنس پالنې په عمل اخته کېږي. ځینې ښځې د عمل د ترسره کېدو په وخت کې دواړه لوري په دې عمل اخته وي. او ځینې جوړې چې یو لوري د فاعل رول لري صرف هغه یوه په دې عمل روږدي وي او مقابل لوري همجنس پالن نه دی او د کومې اړتیا له مخې دا کار ته غاړه ایښي. همدا ډول د دې علومو څېړونکو دا معلومه کړې چې یوه همجنس پاله ښځه د خپل عمل سرته رسولو لپاره همجنس پاله ښځه ډېره په پام کې نه نیسي، بلکې د دوی کار د عادي ښځو په صورت کې هم ترسره کېدای شي چې دغه خبره ډېره ښځو ته تایید کړې هم ده. عجیبه خبره دا ده چې ډېرې همجنس پاله ښځې له هغو ښځو څخه کرکه کوي چې هغه هم په دې عمل باندې اخته وي. د همجنس پالو ښځو شتون په ټولنه کې د نجونو لپاره لوی خطر بلل کېږي، ځکه چې ښځې کولی شي په ډېرې اسانۍ سره نجونې په دې عمل باندې اخته کړي. ښځې په لومړیو کې د مینې او عاطفي خبرو په کولو سره له هغوی سره اړیکې جوړوي او په تدریجي ډول د ښکلولو، په غېږ کې نیولو او د فزیکي اړیکو له لارې د هغوی شهوت پارېدنې ته لاره هواروي او په پایله کې نجونې د همجنس پاله ښځو د هدف قرباني کېږي. ځینې وخت هغه ښځې د بدن خصوصیات یې سره یو شان وي یو بل ډېر ژر جلبوي او بغیر له دې چې د شهوت مسله راپورته کړي یو بل سره یې فزیکي اړیکه زیاتېږي او یو بل ته نږدې کېږي چې وروسته په مکمل ډول د جنسي غریزې مسله راپورته کېږي او شهوت پکې راپارېږي او ډېرې همجنس پاله ښځې له دې لارې نورې ښځې یا بېلارې کوي او یا هم خپله جنسي تنده پرې سړوي. ځینې څېړنې ښایي چې په ښځو کې د نارینه‌و په پرتله همجنس پالنه کمه ده. د جنسي عملي څېړنې په یوه ډله ښځو باندې ترسره شوې، جوته شوه چې 25 سلنه ښځې په 30 کلنۍ کې او 19 سلنه ښځې په 40 کلنۍ کې له نورو سره د جنسي اړیکو په لرلو اخته شوې وې. له بلې خوا باید وپوهیږو چې په هغو هېوادونو کې چې د قانون له لارې د ښځو همجنس پالنه منع شوې، په هغوی کې تکثر هم نه دی کړی، یعنې زیاتې پیښې نه دي رامنځته شوي. له ټولنیزه پلوه لکه څومره چې ټولنه د نارینه‌و د همجنس پالنې څخه کرکه کوي، همدومره اندازه د ښځو له دې عمل څخه هم کرکه کېږي. هم سړی او هم ښځه لکه د حیواناتو په څېر چې مخالف جنس ته لاسرسی ونه لري، د خپلې جنسي تندې سړولو لپاره مجبوره دي له یو بل څخه دغه اړتیا پوره کړي. نو همدا دلیل دی چې همجنس پالنه په هغو ځایونو کې زیاته رامنځته کېږي کوم ځای کې چې یو جنس زیات اوسیږي او مخالف جنس شتون ونه لري. په هغو ټولنو کې چې له یو څخه زیات ودونه غیر قانوني او هلته د ښځو لپاره د نارینه‌و کمښت حس شي، په هغه ځای کې ښځې مجبورې دي چې همجنس پالنې ته مخه کړي. په دې باید وپوهیږو چې ښځې د همجنس پالنې د انحراف لرونکي دي. دوی معمولا پر ځان باندې زیات باور نه لري، خپل ځان ته له هغه لیدلوري نه ګوري کوم صفات چې ښځې لري. همدا علت دی چې یوه همجنس پاله ښځه خپلې مور ته د یوه جفت جنس په سترګه ګوري او په ډېر وخت کې هغه اړتیا چې دوه همجنس پاله ښځې د خپل امنیت د ساتلو لپاره له یو بل احساسوي، له هغې اړتیا څخه دا ډېره ده چې د خپلو جنس تمایلاتو د ارضا لپاره یې له یو بل سره لري. کولی شو ووایو هغه کینه چې یوه همجنس پاله ښځه یې له خپل جفت جنسي څخه بل کس ته احساسوي، هغه کینې ته ورته چې ماشوم د مور او پلار توجه بل ماشوم ته وکړي. په ټولنه کې له جنسي انحراف څخه مخنیوی. لومړی د بلوغ مسله. د بلوغ د دوی په پیل سره په یو کس کې نوې عواطف او احساسات رامنځته کېږي چې یو له هغو څخه جنسي فشارونه او هیجانونه دي. بېله شکه چې په دې دوره کې د دې هیجانونو کنټرول او روزنه د انسان په روغتیا باندې بد اغېزه کوي. کس د ژوند په دې برخه کې د بلوغ په وخت کې قرار لري، هغه شخص ته ورته وي چې یو نوي ځای ته رسېدلی، سربداله، سرګردانه او له ویرې سره مخ وي. کس غواړي خپلې اړتیاوې په یوه لارې سره ارضا کړي، مګر د هغې لارې او طریقې مشخصې نه وي. په پایله کې ممکن په ناسمه لاره قدم کېږدي. د والدینو دنده. مور او پلار له دې پړاو وروسته په اوس او راتلونکي وخت کې ټاکونکی رول لري.
والدین باید په دې بحراني مرحله کې په ساده منطق او بغیر له غیر ضروري ناویل شوي خبرو څخه د جنسي اړیکو او له هغې څخه د راپورته کیدونکو مسایلو په اړه کافي او ګټور معلومات خپلو ماشومانو ته وړاندې کړي. مور او پلار باید خپلو اولادونو سره د محرم او راز ساتونکو په څیر رول ولوبوي. دغه دوستي په فوق‌العاده مثبت اثرات ولري ځکه چې له یوې خوا کس دې مسایلو ته تازه ورننوتوي او هغه پیژني او له بلې خوا د جنسي اړیکو د کنټرول او د اضافه کولو لارې چارې یادوي. دریم د خوراکي رژیم اصلاح. د بلوغ په دوره کې خوراکي کیفیت کولی شي د انحرافي مسایلو په رامنځته کېدو کې ښه رول ولوبوي. سالمه تغذیه په دوو دلیلونو د اهمیت وړ ده. یو د خوراک د کیفیت له نظره او بل د خوراک څخه د ګټې اخیستلو د وخت له نظره. څلورم منظم خوب او مناسب استراحت د انسان په روغتیا باندې بېسارې مثبت اغیزې کوي. منظم خوب د نویو ځوانانو لپاره د جنسي انحرافاتو په مخنیوي کې ګټور تمامېدلی شي. د جنسي مسایلو د زده کړو لارې. د جنسي اړیکو په برخه کې له وخته تیر پوهاوی او زاړه مسایل کیدای شي ماشومانو ته په زیان تمام شي. جنسي زده کړې باید په تدریج او له وخت سره سمې وي. عمر ته په کتو د حرمت او احترام له لحاظ او همدا ډول باید له افراط او تفرید څخه پکې ډډه وشي. د جنسي تربیت وړاندې کول پر دوه ډوله دی. یو په مستقیم ډول چې نیغ په نیغه اطلاعات ماشومانو ته ورښودل کیږي، په ځانګړې توګه هغه مسایل چې له بلوغ سره اړیکه ولري. ځینې وخت په غیر مستقیم ډول دغه اطلاعات ورکول کیږي چې ممکن له مستقیم اطلاعاتو ګټور هم وي. د دې طریقې ځینو ټکو ته په لاندې ډول اشاره کوو. ماشوم ته ویل کېږي چې د مور او پلار خونې ته د ننوتلو په وخت کې باید ور وټکوي. په بېلابېلو بهانو سره د ماشوم یوازیتوب او چوپتیا ماته کړي. ماشوم د خپل جنس او مقابل لوري د جنسي اختلافاتو له کشف سره علاقه لري، نو د همدې کار ترسره کولو لپاره غواړي ځان یوازې کړي او په دې مسایلو فکر وکړي. د کیسې په چوکاټ کې یا د لوبو د سامان توپیر ته په کتو هغوی ته د جلۍ او هلک توپیر ور په ګوته کړي. انجونې باید د انجونو په څیر سنګار وکړي او هغه ډول جامې واغوندي او هلکان هم همداسې. د جامو د اغوستلو په وخت کې کوښښ وکړي چې د جنسونو توپیر په پام کې ونیسي. د ماشومانو په مخ کې د خپل میبین سره د لاس اچولو او ښکلولو ډډه وکړي. له څلورکلنۍ څخه وروسته باید کوښښ وشي چې ماشومان له مور او پلار څخه جلا وده شي. د جنسي مسایلو په برخه کې د ماشومانو پوښتنو ته قانع کوونکي ځواب ورکړی شي او د پوښتنو کولو له امله باید ونه رټل شي. د ماشومتوب په وخت کې باید د اخلاقي او مذهبي مسایلو پر هغې باندې عمل کول د ماشومانو ذهن ته وردننه شي. ځینې وخت ماشوم ته د جنسي انحراف څخه د رامنځته شویو زیانونو په اړه کیسې وکړي، لکه د ایډز په اړه. د هر جنس لپاره د لوبو د آلاتو جلا جلا اخیستل، له افراط او تفرید څخه ډډه. ځینې وخت ماشوم ته له حده زیاته جنسي مسایل ور زده کول کیږي چې دا هم د جنسي انحراف سره یو ډول اشنایي ده، او له بلې خوا تفرید هم چې ځینې ځوانان له جنسي مسایلو څخه بیخي ناخبره ساتل کیږي. د دواړو حالتونو ترمنځ باید تعادل موجود وي. اصلي ژوند نوي ځوانان باید د راتلونکي واقعي ژوند لپاره تربیه کړو او هغوی باید محدود نه کړو. د جنسي انحراف پایلې. جنسي انحراف له ځانه زیانمنې پایلې پرېږدي چې تر ټولو لوی په لاندې ډول دي: جسمي اختلالات، عصبي اختلالات، اروايي ګډوډي، خفګان، د لاسونو لړزه، ځان وژنه، په ګډ ژوند کې ناکامي، له ټولنې څخه رټل کېدل، د شرم او ګناه احساس. د جنسي انحرافاتو درملنه. اروايي درملنه د جنسي انحرافات په برخه کې تر ټولو ښه درملنه ده. ناروغ د دې فرصت پیدا کوي چې هغه ریښې او هغه څه چې له امله یې دی په انحراف اخته شوی هغه وپیژني. همدا ډول اروايي درملنه بیرته د عزت، د نفس د ترلاسه کولو او د فردي مهارتونو د لوړولو لپاره د جنسي اړیکو د ارضا په برخه کې یوه ښه او معقوله لاره ده. په ځینې مواردو کې له درملو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. له دې ډلې څخه له نورو لپتیکونو او خفګان ضد درملو څخه د سکیزفروني او خفګان په درملو کې په داسې وخت کې چې جنسي انحراف یو جزوي اړتیا لیدل کیږي. په جنسي انحراف باندې اخته کسان او هغه کسان چې نامشروع اړیکې لري باید په دې پوه شي چې دوی په دې باندې قادر دي او کولی شي له دې عمل څخه ځان لاس واخلي او په دې برخه کې جدي او حقیقي تصمیم ونیسي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې عمرونه یې کم وي او دغه عمل پکې ډېره وده نه وي کړې. په ټولنه کې د جنسي انحراف څخه د درملنې لاندې ټکي په پام کې ونیول شي: د ناروغ کس شخصیت او د ځمکوالۍ اراده لرل، د ژوند په چاپیریال کې د بدلون رامنځته کول، له جنسي انحراف څخه د راوړلو شویو زیانونو پیژندل او د هغې مخنیوی،
د خالی وختونو ډکول، ورزش، هنري فعالیتونه، درسي فعالیتونه وغیره. د ماشومانو د تنګو جامو له غسل څخه مخنیوي یا د خپل جنس جامو ورکولو وړاندیز، له ارواپوهانو او ډاکټرانو څخه وخت په وخت مشورې اخیستل، د ماشومانو پاکي ته پاملرنه، د اسلامي او اخلاقي ارشاداتو ترویج. په دې هیله چې له کتاب څخه مو خوند اخیستی وي. مننه له وخت او له تاسو. او باید ذکر وکړم چې په کتاب کې بعض داسې موضوعاتو چې زیات مهم نه وو نو هغه ما سکیپ کړل، یا مطلب په هغې باندې ما خبرې ونه کړلې. او که وغواړئ چې هغه عنوانونه هم ولولئ نو کولی شئ چې خپله کتاب ته لاسرسی ولرئ او وایخلئ. مننه.